السلام علیکم. د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سهار مو نیکمرغه هیله ده. ټول به ښه اوسئ، ژوند به په خیر تیریږي او نننی سهار به مو هم په خوښۍ سره راپیل کړی وي د خپلو کورنیو او دوستانو ترڅنګ. هغه هیوادوال چې مو مسافر دي، هغه هیوادوال چې په خپل وطن کې مسافر دي، له یو ولایت څخه بل ولایت کې، له یوې سیمې نه بلې سیمې کې، او یا هم یو چېرته تاسې خپلو خپلوانو کره دوستانو کره میلمه اوسیږئ. نو هیله مې دا ده چې د ننن ورځې سهار به مو په ښو هیلو امیدونو راپیل کړی وي. روڼ سهار خپرونه ده او یا د خپرونه 2 ساعته لویه خپرونه ده د شمشاد ټلویزیون، او پیل مو هم سهار مهال د نور خپرونو لپاره همدغه خپرونه باندې وي. هیله دا ده چې تاسې زموږ د خپرونې تر پایه لیدونکي اوسئ. خپرونه کې بېلابېلې مهمې برخې لرو له ځان سره، میلمانه به هم راسره موجود وي. مهم موضوعاتو ته مو نن په خپرونه کې ځای ورکړی، ورسره به بحث او خبرې ولرو. دا چې د خپرونې لومړنۍ برخه ستاسې د اړیکې لپاره ځانګړې ده، نو تاسو خویندې ورونه هم کولی شئ خپرونه کې راسره ګډونوال شئ. خپل نظریات مو له موږ سره شریک کړئ. که چیرې تاسې کومې ستونزې، کومې غوښتنې ولرئ، کولی شئ له موږ او زموږ له لیدونکو سره شریک کړئ. او که غواړئ چې د موضوع اړوند خپل نظر یا د ژوند ځینې مهمې تجربې د پاڼ په شکل باندې له موږ سره شریک کړئ، نو هم هڅه وکړئ ټلویزیونونو غږونه خاموشه وساتئ، شور ماشور یا بیروبار تاسې په څنګ کې نه وي، تر څو وتوانئ وساسې غږ په سم ډول باندې واورو، کومه ستونزه او کوم مشکل نه وي. بلې لیدونکو پوهیږئ چې نن خو د اونۍ وروستۍ ورځ ده او دغه ورځ معمولا نو موږ او تاسې کوم مسؤلیتونه، کومې چارې په دغه اونۍ کې ولرو یا د اونۍ په لړ کې وي، که ترسره شوي نه وي یا نیمګړي پاتې وي، هڅه دا وي چې د پنجشنبې په ورځ باندې ټول دا تکمیل کړو، تر څو د جمعې ورځ مو هم د کورنیو سره، د خپلو خپلوانو یا د دوستانو سره په خوښۍ او په چکر باندې تېره کړو. خو څه به ښه وي چې موږ او تاسې په ژوند کې هم خپلو مسؤلیتونو ته رسېدنه وکړو، او هم هغه مسؤلیتونه چې موږ او تاسې په ژوند کې لرو، که د کورنۍ لخوا وي یا هم په یو ځای کې موږ او تاسې کارمندان یو په اداراتو کې، څه به ښه وي چې خپل مسؤلیتونه په سم ډول باندې ادا کړو، تر څو وکولی شو په راحتۍ سره، په خوښۍ سره د جمعې ورځ تېره کړو. معمولا خوښ انسان په ژوند کې هغه دی او کامیابه افراد هغه افراد دي چې دوی په ژوند کې هیڅ کله خپل مسؤلیتونه ناغېړي پکې نه کوي او نیمګړي نه پرېږدي. د کامیابو انسانانو یوه نښه دا هم ده چې هغوی تل چابک وي او هڅه کوي چې خپل هغه ورځني چارې په وخت باندې پای ته ورسوي. معمولا ځینې کسان بیا داسې پیدا کیږي اکثرا چې په کارونو کې یا په مسؤلیتونو کې سست او کمزوري وي یا ډیر زیات لټ وي، نه غواړي چې په سم ډول باندې خپلو مسؤلیتونو ته رسېدنه وکړي. هماغه وي چې د ورځې یا مثلا په اونۍ لړ کې تر پایه پورې مصروفه وي، حتی د جمعې ورځ که د اونۍ په لړ کې ورڅخه څه پاتې هم وي، د جمعې په ورځ ورته زنګ راځي، که کورنۍ سره ناست وي هم ورته یاده کېږي چې مثلا دغه مسؤلیت په سم ډول نه دی ادا کړی. د بیا ځل لپاره که تاسې تشریف راوړئ یا دغه خپل مسؤلیت رسېدنه وکړئ یا یې تکمیل کړئ، نو ښه به وي، ځکه که مشکل او کومه ستونزه جوړه نه شي. خو دغه ډول چارې بیا هغه کسان ترسره کوي چې په معمولا خپلو کارونو کې لټ او یا هم سست وي. څه به ښه وي چې خپلو مسؤلیتونو ته پر وخت باندې رسېدنه وکړئ. او ځینې کسان که چېرته ستاسې مرستې یا همکاریو ته ضرورت لري په یو برخه کې، ولې تاسې پر هغې باندې پوهیږئ څه ډول یوه چاره ترسره کړئ یا ستاسې لپاره اسانتره وي، کولی شئ له نورو سره همکاري وکوئ، د هغوی مسؤلیتونو سره هم هڅه وکړئ چې پر وخت باندې هغوی هم ورسیږي او همکاري به مو هم ورسره کړې وي. بلې لیدونکو د خپرونې په دغه برخه کې نو هوا حالت هم شته دی، غواړو چې له تاسو سره یې شریک کړو چې نن په افغانستان کې په ولایتونو کې ځینو نو څه هوا به وي، مطلب وریځ به وي، باران به وي، واوره به وي، اسمان به شین وي. غواړو چې دغه هوا حالت له تاسو سره شریک کړو. یاد دې وي چې د خپرونې په لومړنۍ برخه کې تل هڅه کوو هوا حالت او د اسعارو بیې هم چې تازه وي له تاسو سره شریک کړو، معلومات درکړو. ښه نو راګرځو لومړنی نو پایتخت یا کابل ته. نن په کابل کې اسمان شین دی، لوړه درجه تودوخې -1 او ټیټه درجه -8 اټکل شوې ده. جلال آباد ته راګرځو، دلته اسمان وریځ دی، لوړه درجه تودوخې 15 او ټیټه درجه 6 اټکل شوې ده. کندهار کې نن اسمان وریځ دی، لوړه درجه تودوخې 12، ټیټه درجه 1 اټکل شوې ده. کندهار ولایت څخه وروسته
مزار شریف ګورو، دلته هم اوریځ ده. نن لوړه درجه تودوخې 9، ټیټه درجه 3 اټکل شوې ده. هرات کې به نن باران وریږي، لوړه درجه تودوخې 14 او ټیټه درجه 4 اټکل شوې ده. هرات څخه وروسته ګردیز کې اسمان اوریځ دی، لوړه درجه تودوخې -1 او ټیټه درجه -11 اټکل شوې ده. کندوز کې هم ځای ځای وریځ دی اسمان، نن لوړه درجه تودوخې 8 او ټیټه درجه 1 اټکل شوې ده. خوست کې هم نن اسمان شین دی، لوړه درجه تودوخې 12، ټیټه درجه 8 اټکل شوې. خوست کې به نن ښه ښایسته لمر وي. اسداباد کې به هم نن اسمان شین وي، لمر به وي، لوړه درجه تودوخې 8 او ټیټه درجه -3 اټکل شوې ده. فیض آباد کې به هم نن اسمان شین وي، لوړه درجه تودوخې 15 او ټیټه درجه -4 اټکل شوې ده. بامیانو کې به هم نن اسمان ځای ځای وریځ وي، لوړه درجه تودوخې -6، ټیټه درجه 14 اټکل شوې. لښکرګاه کې هم اسمان وریځ دی، نن لوړه درجه تودوخې 14، ټیټه درجه 3 اټکل شوې ده. غزني کې هم نن اسمان وریځ دی، لوړه درجه تودوخې 1 او ټیټه درجه -9 اټکل شوې. کویټه کې هم نن اسمان وریځ دی، لوړه درجه تودوخې 8 او ټیټه درجه -1 اټکل شوې ده. او روسیو کې پېښور هم ګورو، پېښور کې به نن اسمان شین وي، لمر به وي، لوړه درجه تودوخې 18 او ټیټه درجه 6 اټکل شوې ده. او اوس اړیکه لرو، د اړیکې وروسته ساروبی هم تاسو سره شریکوو. بله السلام علیکم. ای ساربان آیسته و کارام جانم می رود، آن دلی که با خود داشتم با دلستانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود. و از عطرت لعل لبش جانم به لب آمد و ولی نیروی گفتارم نماند در دمش جانم. ای کاروان آیستران کارام جانم می رود، و آن دلی که با خود داشتم با دلستانم می رود. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح زیبای شما بخیر باشه. سلامت اوسئ، ډیره مننه، ستاسې د هم سهار ډیر په خیر وي، ستړي مو شئ. تشکر، سلامت باشی. خواهر جان کندم خوبه؟ شما بخیر باشم. معمولا واقعیت فکر کنم در ولایت کابل آب و هوا شاید اینطوری باشه امروز اگر اشتباه نکنم. بالکل، سلامت اوسئ، ډیره مننه. مهرباني وکړئ که کومې غوښتنې کومې ستونزې ولرئ درنه اورو. خواهر جان عزیزم، من میخواهم امروز سر یک موضوع صحبت کنم، اجازه شما باشه. مهربانی. موضوع درباره از این است که وقتی که ما صبح از خواب بیدار میشیم در احوال صبح کارا را انجام دهیم به نام یاد خداوند متعال. واقعیت که اگر ما صبح از خواب بیدار میشیم کوشش توانایی بکنیم که ورزش کنیم. بعد از اینکه یعنی وضو میگیریم، نماز را میخوانیم، ورزش کنیم. به خاطر اینکه ورزش در حیات روزمره زندگی انسان بسیار مفید است. به خاطر اینکه بسیاری از دوستان را دیدیم که واقعیت که سرگرمی به ورزش و فوتبال که وقت ما صبح از خواب بیدار میشیم و ورزش انجام دهیم، انشالله که بسیار بر انسان مفید است و با خصوص بر صحت انسان. ورزش کردن در انسان واقعیت که در صبح که ما از خواب بیدار میشیم بسیار فایده داره و برای صحت و مغز و عضلات روحی ما همیشه وقت کوشش تلاش داشته در ورزش که چون که فایده هایش از مغز و قلب و در تمام بدن انسان یک فایده های خود دارد و امو افزایش انرژی را در انسان زیادتر میکند و در
همه تقویت استخوان‌ها یعنی کمک میکند و دمو تقویت شکل جسمی و روانی برای انسان بسیار فایده دارد و پیام ما به او دوستان امی است که همیشه وقت کوشش تلاش زیادی داشته باشد که ورزش کردن میتواند در زندگی روزمره انسان بسیار پایدار انتقال کند. همیشه وقت ما از خواب بیدار میشیم بعد از وضو و نماز کردیم ورزش کنیم و انشالله که صحتمند میمانیم. بازم سلامت اوسئ. ډیره مننه، سلامت اوسئ، ښه وخت ولرئ کور ودان. بلې لیدونکو نو تاسې هم کولی شئ راسره په خپرونه کې ګډونوال شئ. کومې غوښتنې کومې ستونزې تاسې په خپله سیمه کې یا په ټولنه کې ولرئ کولی شئ له موږ سره یې شریک کړئ. راګرځو د اسعارو بیو ته. پیل به له ډالر څخه وکړو. نن نو ګورو چې یو ډالر په څو افغانیو کې دی. ښه نو لیدونکو معمولا هر د اسعارو بیې ثابت نه وي. که نن مثلا په څو افغانیو کې وي، په مثال په اویاو کې وي، نو سبا حتمي ده چې په شپږ اویا، دوه اویا، یو اویا کې شي لوړوالی او یا هم په شپېتو کې. ولې موږ هم غواړو چې د اسعارو بیې معمولا هغه تازه له تاسو سره شریک کړو. راګرځو پیل له ډالر څخه کوو. نن په افغانستان کې یو ډالر په پیرودلو شپږ افغانۍ 15 پوله، پلورلې هم شپږ افغانۍ 10 پوله کیږي. یو یورو پیرودلې 28 افغانۍ 21 پوله، پلورلې هم 28 افغانۍ 22 پوله کیږي. یو پاونډ پیرودلې 91 افغانۍ 14 پوله، پلورلې هم 91 افغانۍ 22 پوله کیږي. ښه نو لیدونکو معمولا ځینې لیدونکي که چېرته غواړي دوی د اسعارو بیو څخه آګاهي ترلاسه کړي یا معلومات ترلاسه کړي چې نن به د اسعارو بیې په څو کې وي، نو دوی هم کولی شي زموږ دغه برخه تعقیب کړي او موږ ورسره هم د اسعارو بیې شریکوو. راګرځو ریال ته. یو ریال نن پیرودلې 18 افغانۍ 18 پوله کیږي، پلورلې هم 18 افغانۍ 13 پوله کیږي. یو درهم پیرودلې 18 افغانۍ 99 پوله او پلورلې هم 18 افغانۍ 0 پوله کیږي. زر پاکستاني کالدارې پیرودلې 228 افغانۍ، پلورلې هم 229 افغانۍ کیږي. ښه زر هندي کالدارې پیرودلې 221 افغانۍ، پلورلې هم 221 افغانۍ کیږي. زر ایراني تومان پیرودلې 43 پوله، پلورلې هم 44 پوله کیږي. له تاسو نه هم مننه کوم. دا د اسعارو بیې. اوس کولی شئ راسره تاسې هم په خپرونه کې ګډونوال شئ او خپل نظریات که غواړئ چې د ټولنیزو مسایلو اړوند وي راسره شریک کړئ، یا په سیمه کې ځینې غوښتنې یا ځینې ستونزې ولرئ، یا په ټولنه کې کولی شئ له موږ او زموږ له لیدونکو سره شریک کړئ. بلې موضوع مو هم ده په کورنیو کې یووالی او اتفاق څومره مهم دی. دغه ریښه له کوم وخته جوړېدی شي او دا څومره مهمه ده چې په کور کې د کورنۍ غړي د یو بل ترمنځ یا په خپلو منځونو کې سره اتفاق او یووالی ولري. څه فکر کوئ دغه ډول کورنۍ څومره پیشرفت کولی شي او څومره ښه مخته تللی شي؟ د دغه ډول کورنۍ ترمنځ مینه محبت څومره زیاتېدی شي؟ معمولا ځینې کورنۍ وي چې هغوی په خپلو کې سره هیڅ اتفاق نه لري. ځینې کورنۍ، البته ټولې نه، خو ځینې یو نیم کورنۍ داسې پیدا کیږي چې یو د بل پیشرفت نشي لیدلی یا هم یو د بل سره ضد و ضد بازي کوي، یو د بل سره تضاد لري، اتفاق سره نه لري. دا نو هغه څه دي چې د انسان ژوند تخریبولی هم شي او معمولا په زړونو کې کینې، بغض، کرکې هم پیدا کولی شي. موږ او تاسې تل هڅه کوو چې د کورنۍ د غړو د خوشحالیو لپاره هغه څه ترسره کړو که چېرته موږ پکې خوشحاله هم نه یو، خو ولې د کورنۍ د خوښ ساتلو لپاره د هر ډول ممکنه لارو څخه استفاده کوو او تر څو د دوی لپاره یو څه خوښي ورکړو، تر څو خپله کورنۍ خوشحاله وګورو، د دوی ژوند ارامه کړو. موږ او تاسې بیا نو دغه ډول کسان شاید ځینې کورنیو کې ډېر کم را پیدا شي او دا احساس د کورنۍ په مقابل کې ډېر زیات مهم دی.
یو مسؤلیت ګڼل دي چې د کورنۍ ځینې مشران مثلا که هغه زامن وي په کورنیو کې هغه مشران وي دا د ځان لپاره یو مسؤلیت ګڼي او که چېرته بیا په ښځینه وي مشران هم همدوی د کورنۍ د خوښ ساتلو لپاره چې څه یې په وس وي ترسره کوي او هڅې یې دا وي تر څو خپله کورنۍ لا مخ پر وړاندې او خوښه او خوشحاله وګوري. له تاسې نه مننه کوم چې زموږ ملتیا کوئ او زموږ د خپرونې د هرې برخې لیدونکي یئ. اکثره لیدونکي وایي چې موږ غواړو د خپرونې د روڼ سهار خپرونه موږ د بیا ځل لپاره په کومو ادرسونو باندې کولی شو تعقیب کړو. که تاسو فیسبوک ته حتما لاسرسی ولرئ یا یوټیوب چینل ته کولی شئ یوازې روڼ سهار په پښتو یا په انګلیسي باندې سرچ کړئ، پیج درځي در سره یې فالو کړئ. کولی شئ زموږ د روڼ سهار خپرونه په روڼ سهار پیج کې تعقیب کړئ. هره برخه یې جداګانه اپلوډ کیږي او په مکمل ډول باندې بیا کولی شئ په یوټیوب چینل کې زموږ دغه 2 ساعته خپرونه تاسې وګورئ. د بېلابېلو هیوادوالو نظریات مو هم کولی شئ تعقیب کړئ او د خپرونې ټولې مکملې برخې په یوټیوب چینل کې په همدغه خپرونه کې موجودې وي. کولی شئ تاسو خپل نظریات هم بیا زموږ سره شریک کړئ او که چېرته مو غوښتل چې په خپرونه کې را سره تاسې هم په حضوري ډول باندې ګډون وکوئ، لیوالتیا مو وي، کولی شئ په فیسبوک پاڼه کې زموږ د واتساپ شمیره موجوده ده، تماس کې کیدی شئ، پیغام پرېښودی شئ او بیا نو ګډونوال کیدی هم شئ را سره. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ښه راغلی بیا هم لیدونکو، ستړي مه شئ. له تاسې ډېره مننه چې را سره هستئ. تر دا مهال زموږ لیدونکي یې. د خپرونې دوام دی او معلوماتي برخه پیل شوه. په دغه برخه کې مې همکار راغلی نفیسه صافی را سره په سټوډیو کې دا وبورو د کومې موضوع په تړاو باندې زحمت ویستلی، معلومات یې راټول کړي تر څو سره موږ او تاسو دغه معلومات ورسوي او له موږ او تاسو سره شریک کړي. ښه راغلاست به ورته ووایو او معلوماتي برخه ده، معلومات به هم د موضوع په تړاو به ورڅخه واورو. اغلې صافی ستړې مه شئ، پخیر راغلې، سهار په خیر. سلامونه سوله ګلې، سهار دې نیکمرغه، هیله ده چې روغه جوړه به اوسېږي او په خیر به راغلي. سلامت اوسئ، څنګه یې؟ الحمدلله شکر د ښه یم، ته څنګه یې؟ خیر اوسئ. ښه یې؟ او شکر. داسې لږه بې انرژي ویل چې څنګه یې؟ ښه، معمولا سهار مهال خو زه پر انرژي اوسم او که نه یم نو زه باید ځان دپاره دا احساس ورکړم ځکه 2 ساعته سهارنۍ لویه خپرونه ده او دغه خپرونې دپاره باید پریزنټر پر انرژي وي. بلکل. ښه، مهرباني. کله چې بیا 2 ساعته خپرونه پای ته ورسېږي نو سوله لږ لږ ګیلې کوي، داسې ستړې شوم چې ډېره زیاته. ښه، سلامونه لیدونکو، سهار مو نیکمرغه، هیله ده چې روغ جوړ او د پوره روغتیا جامې به مو په تن اوسېږي او له خپلې کورنۍ سره به یو ځای خوشحاله شېبې تېروئ او معلوماتي برخه او روڼ سهار خپرونه به ښه په مینه او شوق باندې ګورئ. سلامت اوسئ. څه موضوع لري نن له خیره؟ نو نن موضوع دا ده چې ډېر مو ویلي چې دغه وخورئ دغه وخورئ، نن وایي چې مه یې خورئ. نن موضوع ده هغه ښځې چې هغه مېرمنې چې حامله دي یا امیدوارې میندې دي، هغوی څه کم خواړه باید ونه خوري یا کم څه باید ونه څکي. د هغو لپاره منع څه دي هغه باید د امیدوارۍ پر مهال. بلکل. ښه، معمولا نو شاید اوس ډېرې مېرمنې داسې وي چې هغوی د حمل ولري یا امیندواره وي، خو د امیندوارۍ پر مهال باندې واقعیت ده ځینې خوراکونه وي چې هغې ته باید مېرمنې توجه ولري. ځینې خواړه داسې وي چې زیاته استفاده ونه وشي وي خوري نوشجان نه کړي او ځینې خواړه وي چې باید دوی په قطعي ډول باندې ورڅخه فاصله واخلي، هغه نوشجان نه کړي تر څو د دې دپاره او د ماشوم لپاره کومه ستونزه روغتیایي پیدا نه شي. ښه موضوع مو راخیستې ده، ولې هغه مېرمنې د زیاتې متوجه اوسېږي چې هغوی حمل لري. بلکل. ځینې وخت سولې په دغه دوران کې خویونه بدلیږي، ځینې وخت داسې څیزونو ته د یو مېرمن زړه کېږي یا شوق پیدا کېږي چې باید هغه وخوري، خو هغه په قطعي ډول باندې منع دي. باید په ځان باندې کنټرول ولري او د خپل ژوند او د ماشوم ژوند ته ډېر توجه وکړي. نو راځو دې ته چې کوم خواړه باید ونه خوړل شي. لومړي سر کې خو نیم خامه غوښه راځي یا هغه غوښه چې بشپړه پخه شوي نه اوسېږي، نو هغه غوښه باید ماشوم ته میندې ونه خوري ځکه ماشوم ته ضررونه لري او ضررونه یې هم دا دي چې د ماشوم دماغ او سترګو ته زیان رسوي. که احیانا تاسې نیم خامه غوښه په دوامدار شکل باندې وخورئ نو هغې کې چې هغه باکتریاوې دي هغه کیدای شي د ټوکسو
چې یو ډول ناروغي ده هغه تولید کړي او یا هم سالمونیلا په نوم باندې یو څه دي چې هغه هم تولیدیږي. دا ډول ناروغۍ چې کله میرمنو کې پیدا شي نو مستقیما د یو ماشوم په دماغ او سترګو باندې اغیزه کوي. کیدای شي یا له دماغ څخه معذوره او معیوبه منځته راشي او یا هم سترګې څه مشکل ولري چې بیا نو د هغې لپاره افسوس کول بې فایدې ده او داسې څه نه ده چې تاسې بیا هغه راوګرځولی شئ. دقیقا. او بل کیدای شي مکملا د دغه جنین د سقط سبب هم شي یا مکملا ماشوم له منځه لاړ شي. البته تر 5 میاشتو پورې دا ټوکسو یا ځینې نور وایرسونه چې دي دا ځان ډېر زر نه ښکاره کوي، خو کله چې ماشوم لږ څه په رشد باندې راشي نو دا سقط ته برابروي او سقط کیږي. د همدې په خاطر باندې نیم خامه غوښه بشپړه بنده کوي. سولې ډېری میرمنې موږ ګورو رستورانتونو ته ځي او کیدای شي کباب او د شیانو ته فرمایش ورکړي. معمولا کوم کبابونه چې په بیرون کې پخیږي هغه نیم خامې غوښې وي، نو کوشش دی وکړي چې دغه نیم خامې غوښې دي بندې کړي. که دی د خپل ژوند او د ماشوم ژوند ته اهمیت ورکوي او په دې باندې پوهیږي چې موږ څه باید وکړو د ماشوم لپاره، نو دغه غوښې دي بندې کړي. راځو بله ګزینه چې ده هغه هګۍ ده. هګۍ ډېرې ګټې لري، غوښه هم ګټې لري، خو تاسې چې سم پخه کوئ هغه پروتینونه چې ستاسې وجود ته درځي هغه مکملا ماشوم د ودې لپاره ضرور دي، خو سمه باید پخه شي او بشپړه پخه شي. هګۍ هم همداسې ده، د ماشوم د ودې کې دماغ کې هډوکي کې مکملا رول لري، خو که چیرته تاسې بشپړه پخه وخورئ، که چیرته نیم خامه یې وخورئ نو لاندې نقصونه او لاندې زیانونه به ماشوم ته ورسوي. ماشوم ته به د معدې سخت امتحان پیدا کړي. هغه څه چې معده د ماشوم خرابوي هغه نیم خامه هګۍ ده. سولې ګلې یو څه له خپلې تجربې به هم ووایم. مهرباني. نیم خامه هګۍ زما هم ډېره زیاته خوښیږي، خو زه یې له دغې ضرر نه وم خبره، خو معمولا ما دا هګۍ خوړله کله چې د حمل په دوره کې زما ماشوم حمل په وخت کې و نو هغه وخت کې ما دا هګۍ خوړله. خو یو وخت زه لاړم ډاکټر ته چې معاینات یې وکړل، ویل چې د ماشوم کولمې حتی پړسېدلي دي او علت یې یوازې دا و چې ما نیم خامه هګۍ خوړل. اوس نو زه نشم کولی چې هغه افسوس یا هغه څه چې ما کړي دي البته په ناپوهۍ کې مې وکړل، مونږ ځکه دا معلومات تاسو ته وړاندې کوو چې تاسې پوه اوسئ. نو هغه د 6 میاشتو پورې ماشوم دا تکلیف لري، زه باید وخت په وخت ډاکټر ته ویسم، هغه د معایناتو لاندې اوسیږي، هغې ته هغه څه دواګانې چې ضرور دی هغه باید ورکړلی شي. نو دا شیان ډېر زیات نقص لري او وروسته تاسې خپله هغه میندې چې دي هغه هم بې خوبه کوي او هم یې ځوروي. او د دې تر څنګ د نیم خامه هګۍ چې ده دا د ماشوم بدن ډېر کمزوری کوي او نه یې پرېږدي چې وده وکړي. برعکس که تاسې هګۍ ښه پخه کړئ او بیا یې وخورئ نو ماشوم هډوکي او بدن به ډېر ښایسته وده هم وکړي او سالمه ماشوم به اوسیږي. د دې تر څنګ دغه د هګۍ سپین او جیر چې دي دا د مکملا کلک پاخه شي او ډېرې سوځوئ هم چې بیا دا نقص لري. بله برخه سپینو غوښو برخه ده چې ماهي دي. ماهي کې اصل کې پرازیتونه او جراثیم وي. که چیرې نیم خامه یې تاسې پاخه کړئ او نیم خامه یې وخورئ نو په دې وخت کې هم تاسو ته زیان رسوي چې د ماشوم دماغ برخه زیانمنه کوي. کیدای شي په آینده کې چې هغوی زده کړې کوي هغه زده کړې صحیح جذب نشي کړلی، د همدغه نیم خام غوښو وجه به اوسیږي. او د تر څنګ هغه شیدې چې امتحان شوي دي یا لبنیاتو برخه چې امتحان شوي وي، چک شوي وي او تاسو ته اجازه وي چې هغه وخورئ. یعنی ځینې شیدې دي چې تاسې معلومات نه لرئ په برخه کې چې د امتحان شوي دي دا ښې دي که نه دي، نو همدې برخه کې باید ډېر پام وساتئ. که بازاري شیدې اخلئ هم په برخه کې معلومات ولرئ چې دغه د شیدو منبع څه شی ده، او د دې تر څنګ که چېرته کورنۍ شیدې هم اخلئ ښه ځان مطمئنه کړئ چې دغه شیدې امتحان شوي شیدې دي او نقص نه لري. دا هم که چیرته امتحان شوي شیدې نه اوسیږي نو ځینې میکروبونه زیږوي چې بالاخره د ماشوم د زیان او د مړینې سبب هم ګرځي. کیدای شي ماشوم د مور په بطن کې مړ شوی وي خو څوک پې نه وي خبر، دا هم د همدغه میکروبونو وجه ده او هغه خوراکونه چې تاسې کوئ.
د دې ترڅنګ بل زیات کافین خوړل دي یا هغه څه چې کافین لري هغه باید په بشپړ ډول باندې تاسې ځان ته معیار وټاکئ. له 1 ګیلاس نه یا 2 ګیلاسونه ډیر کافین مه څښئ. زما نظر او د ډیرو هغه عالمانو نظر دا دی چې کافي خو دې مکملا بنده شي، خو چای او داسې نور چې لږ څه کافین لري هغه دې له 1 نه تر 2 ګیلاسو پورې ډیر نه څښل کیږي. د حمل په دوران کې بهترینه څه چې ستاسې وجود ته اوبه هم رسوي او د ماشوم اوبه هم مکملې ساتي هغه نو اوبه دي چې تړمې اوبه څښئ او که چېرته همداسې تازه اوبه څښئ خو اوبه وڅښئ او هغه څه چې کافین لري له هغې نه بشپړ ډول باندې ځان وساتئ او که چیرې خورئ هم هغه چې لږ سپک کافین لري له 1 نه تر 2 ګیلاسو پورې وڅښئ. او هغه څه چې بشپړ ډول باندې بند دي سولې، البته زموږ په دین او اسلام کې هم د شیان بند ګرځول شوي دي، که هغه د حمل په دوران کې وي او که نور وختونه هم وي دا بند دي. هغه نو د الکول خوړل دي، د الکولو څښل د حمل په دوران کې بشپړ بند دي ځکه چې د ماشوم د بدن او مخ جوړښت چې دی دا ناسم راولي. که چیرې یوه مور الکول څښي نو دا د ماشوم مخ قالب چې دا د دې دا ظاهري ښکلا یې ویمه دا نو په بشپړ ډول باندې له منځه وړي او د دې ترڅنګ د ماشوم دماغ ته دایمي زیان رسیږي. داسې نه چې یو زیان وي چې ډاکټر یې وکولی شي تداوي وکړي، بلکې دایمي زیان رسیږي او ماشوم به دایما له دماغ نه معذوره اوسیږي. نو د الکولو څښل چې دي دا په بشپړ بند دي. دا بیا به هم زه ووایم چې د امیدوارۍ په دوران کې نه بلکې مکملا زموږ په دین کې بند دي او دا ګټه هم نه لري، ځینې ډیر زیانونه لري چې هغه یو جدا موضوع ده. بې اجازې بوټي درمل او جوشاندې څښل دا نو د میندو لپاره بشپړ ډول باندې بند دي. ځینې میندې ځینې دردونه یا ناراحتیانې ولري بیا په کور کې ځینې شیان جوشوي او خوري چې دا کیدای شي د وخت نه مخکې د زیږون سبب شي او د دې ترڅنګ کیدای شي چې د ماشوم یو غړی هم زیانمن کړي ځکه ځینې بوټي چې دي هغه ډیر قوي اوسیږي او ماشوم یا جنین ډیر نازک وي نو په هغې وخت کې په دې باندې تاثیر کوي. کیدای شي ځینې غړي د بدن زیانمن شي، حتی د زړه ځینې سوري یا د زړه تکلیف د همدغې جوشاندو له امله هم منځته راځي ځکه چې کورني بوټي ډیری وخت هم ثقیله وي او هم خطرناکه وي. که موږ پوه نه شو او جوش یې که ویې نو کیدای شي چې موږ ته داسې زیانونه رامنځته کړي. ډیر مالګین او غوړ خواړه او د دې ترڅنګ ډیر خواږه خواړه هم بند دي. که چیرې ډیر غوړ خواړه تاسې وخورئ نو معمولا تاسې پوهیږئ چې د وینې په غوړ باندې اخته کیږئ او هغه څه چې تاسې پرې اخته کیږئ ماشوم ته هم سرایت کوي. او د دې ترڅنګ مالګین خواړه نو فشار لوړوي. کله چې ستاسې فشار لوړ شي نو معمولا د ماشوم هغه ژوند له خطر سره مخ کیږي. که چیرې سولې تا خو نه خو ما ډیر لیدلي دي داسې میندې فشار یې لوړ شي ځکه ډیر مالګین خواړه استفاده کوي او دې ته مجبور شي چې یا هم سزارین وکړي بې وخته او یا هم هغه ماشوم مکمل خپل ژوند له لاسه ورکړي. یعنې میندې دومره زحمت وباسي بیا په اخر کې هغه په خپلو خوړو باندې هم خپل ژوند او هم د ماشوم ژوند له خطر سره مخ کیږي. نو د دې ترڅنګ منځنۍ یا اعتدال په دې برخه کې ډیر ښه دی او د دې ترڅنګ خواږه خواړه هم ډیر مه خورئ ځکه د شکر سبب کیږي او د وینې غوړ مو هم زیاتوي چې دا مستقیما سرایت کوي. تاسو به لیدلي وي سولې چې کوچني ماشومان هم د شکر په ناروغۍ باندې اخته وي. دا د دې وجه ده چې میندې په دې وخت کې خواږه خواړه خوري او انسولین صحیح نه کنټرولیږي نو په دې وخت کې یا انسولین غده سم کار نه کوي نو د شکر سبب ګرځي. دغه دوره د میرمنو لپاره ډیره مهمه هم ده او خاصه توجه ډیره پکار ده. میندې که چېرته ځینو نقطو ته متوجه نه وي یا مثلا ځینو شیانو حرکتونو ته د خوړو په برخه کې تغذیې برخه کې خاصه توجه ونه لري ولې مسؤلیت د کورنۍ د نورو غړو هم په دغه برخه کې شته خصوصا خاوند او په کورنۍ کې ځینې نور مشران که چېرته موجوده وي ښځینه کولی شي چې دوی توجه یې راواړوي یا مثلا دوی ته معلومات پرې وړاندې کړي چې دغه خواړه یا دغه یو څه خوړل
هم ستا دپاره هم د ماشوم لپاره څومره خطرات پیدا کولی شي. بالکل. یو بل څه چې د حمل په دوران کې ما په ډیری میرمنو کې لیدلي دي هغه د خاورې خوړل دي او د تباشیر خوړل دي. نه پوهېږم دغه شاید معمولا دغه میرمنې زیات استفاده کوي او دوی فکر کوي که موږ چېرته دغه یو څه ته زموږ زړه کېږي مثلا معمولا په عادي ورځو کې هغه انسان که چېرته خوري نه او یا هم کرکه ورڅخه کېږي یا ورته لاسرسی ونه لري نو حتمي هغوی د حمل په دوران کې د یو ځای نه له یو ځای نه دغه یو څه پیدا کوي او بیا یې خوري. دغه د خاورې خوړل بیا څومره خطرناک تمامېدی شي او د تباشیرو خوړل. بالکل دا هغه څه دي چې میرمنې باید مکملا په ځان باندې قابو وي ځکه چې دغه دوران کې یو نیم خوړو ته یا یو نیم څه ته چې حتی د خوړو وړ نه دي د انسان زړه کېږي. خو دلته که قابو نه اوسي پوهېږي سولې هم خپل بختور کړي او هم د ماشوم بختور کړي له ضرر سره مخ کېږي له زیان سره مخ کېږي یو غټ خطر ورته مخ کېږي کېدای شي ستاسې بختورګو کې هم تیږه پیدا شي او هغه د ماشوم مثانه او بختور کې هم له چرګ سره مخ شي. ځینې ماشومان چې کله پیدا شي نو مثانې چرګ لري. یوازینی دلیل یې دا دی چې میندې په دې کې یا تباشیر خوري او یا میکروبونه هم زیات لري ځینې ماشومان. بالکل. یا ځینې ماشومان داسې وي چې وخت په تېرېدو سره د دومره کې ماشوم وي په دې ته د سوزاک مشکل رامنځته شي. دا یوازینی دلیل دا ده چې میندې په دې وخت کې توجه نه کوي او خپلو خوراکونو ته البته باید توجه وکړي چې څېړنې وکړي. البته پوهېږي سولې ما دومره څېړنې کړې باوجود د دې چې دومره څېړنې مې کړې وي خو یوازې په دې نه پوهېدلم چې نیم خامه هګۍ هم نقص لري. نو ځینې نتایج بیا مخې ته راځي چې هغه نو مور بیا ډېره ځوروي او میندې د دې وخت کې ډېر متوجه اوسېږي. ما مخکې هم یو څه معلومات وړاندې کړي وو چې 0 ورځې د ژوند وي دغه 9 میاشتې چې ماشوم د مور په بطن کې وي دا نو ډېر ضرور ده ځکه مکملا د دې شکل په همدغې 9 میاشتو کې جوړیږي که هغه د غړو تشکیل وي که هغه د هډوکو تشکیل وي که د ظاهري شکل وي نو ستاسو خوړو پورې مستقیما اړه لري او باید توجه ورته وکړئ. نو مننه اغلې صافۍ چې مهم معلومات مو راټول کړي او زحمت مو ویستلی او تر څو تر موږ اولیدونکو مو دغه معلومات ورسول. سلامت اوسئ. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. عصبي بې اشتهایي د انسان بدن کره یا په خاموشۍ سره کمزوری کوي. ښه راغلی لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. له تاسې ډېره مننه چې راسره یاست او ملتیا مو کوئ. د خپرونې دوام دی وخت راورسید د موضوع د برخې. دغه برخه کې نن را سره قدرمن ډاکټر صاحب د رواني ناروغیو متخصص ایمل صافی له ځان سره میلمه لرو. غږیږو ورسره پر دې چې عصبي بې اشتهایي څه ده، څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي. هغه کسان که چېرته عصبي بې اشتهایي ولري بدیلې لارې څه کیدای شي یا هم په دغه برخه کې مخنیوی څه ډول ممکن دی او که چېرته دوامداره دغه ډول عصبي بې اشتهایي یو کس ولري آیا درملنه یا تداوی لري کوي څه ډول. ښه راغلاست ورته وایم ډاکټر صاحب ته بیا پر همدې موضوع سره بحث لرو. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. پخیر راغلی، سهار پخیر. مننه، تاسې هم ستړي مه شئ. سلامات اوسئ. کور ودان په عصبي بې اشتهایي باندې غږیږو خو څه به ښه وي چې په پیل کې یو لنډ تعریف ولرو. عصبي بې اشتهایي په څه معنا ده یا څه ته ویلی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو ته همدارنګه یو ځل بیا تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. الله پاک دوی چې ټولو په ګډه یو ښه سهار پیل کړی او د ښې راتلونکو په هیله باندې. ډېره یوه مهمه موضوع ده عصبي بې اشتهایي یا انیروکسا نیروزا چې ورته وایي. دا د خوړلو د اختلال یا ایټینګ ډسارډر یوه برخه ده او دا یوه جدي متاسفانه یو ستونزمنه او مشکله ناروغي ده چې په دې کې ناروغ داسې نه دی چې اشتها نه لري. ناروغ اشتها لري اما په عمدي او قصدي توګه دوی نه غواړي چې د کافي غذا نه استفاده وکړي او بله موضوع دا ده چې دوی به ښه منظم او د خپل سن یا د خپل عمر او د خپل قد په اندازه متناسب وزن ولري او یا دا ده چې وزن به کم وي لا هم د خپل اندازې نه اما دوی ډېر زیات په ذهني توګه د خپل چاغوالي په ارتباط باندې تشویش او وسوسې لري. د همدغه ملحوظ په خاطر باندې دوی همیشه په آینه کې آینې مخې ته ودرېږي او خپل اندام او خپل جسامت چک کوي او وسواس کوي چې زما وزن
زیات دی در حال کې چې د نورو اطرافیانو خوا نه ورته قناعت هم ورکول کېږي ورته ویل کېږي چې ستا وزن متناسب دی زیات نه دی خو د ده وسوسه نوره هم زیاتیږي او د دې کار دپاره په جبري توګه باندې غذایي موادو نه استفاده نه کوي هغه مواد چې بدنو ته ضرورت لري او کافي کالوري د هغې نه لاسته راځي د هغې نه دی استفاده نه کوي په ډېر افراطي توګه باندې سپورت یا ورزش کوي او یا دا دی چې د مسهلاتو نه استفاده کوي او یا دا دی چې هغه څه چې استفراغات رامنځته کوي هغه څه چې اسهالات رامنځته کوي د هغې نه استفاده کوي دوی همیشه په جمع کې ډوډۍ نه خوري یعنې د خلکو په منځ کې ډوډۍ نه خوري او ډېر سلو یا ورو ډوډۍ خوري او یا دا دی چې په تنهایي او په پټ ځای کې دی د غذا نه استفاده کوي نو دی هغه خپل وزن هم د لاسه ورکوي چې دا بیا ډېر خطرات رامنځته کوي دا یو جدي رواني عصبي ستونزه ده چې زیات په ځوانانو کې مثلا دا لیدل کېږي او بیا په هغه عواملو باندې بحث کوو چې څه عوامل دي او ولې رامنځته کېږي بلې همدغه اړخ ته راګرځو ډاکټر صاحب آیا عصبي بې اشتهایي یو ډول ناروغي ده او که وي دغه اړخ ته راګرځو چې لاملونه څه کیدی شي او ولې د کومو علتونو پر اساس باندې عصبي بې اشتهایي رامنځته کېږي انسان ته بلې دا یو رواني ناروغي ده او جدي ستونزه ګڼل کېږي ځکه هغه کسان چې کافي غذایي مواد نه اخلي او هغه ایډیال وزن نشي رامنځته کولی په هغې کې نشي رامنځته کېدلی نو دی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کېدلی شي عوامل ډېر زیات دي د دې د عواملو د جملې نه یو دا دی چې جینیټیکي فکټورونه پکې مطرح دي په هغه کورنۍ کې چې د هغې مور و پلار او یا د کورنۍ نور غړي په نورو رواني ناروغیو چې د هغې د جملې نه په وسوسې باندې اخته همدارنګه په اضطرابي ناروغیو باندې اخته یا جوړ خفګان باندې اخته یا یو ډول شخصیتي اختلالاتو باندې اخته دا پکې هم رول لري بیولوژیکي عوامل پکې ښودلي دي چې خپله د سیروټونین یا ډوپامین چې یو ډول کیمیاوي مواد دي یا نیورو ټرانسمیټرونه دي په مغز کې د دې کمبودتیا هم د دې لامل کېدلی شي همدارنګه محیطي عوامل پکې مطرح دي دغه ځوانان بالخصوص تنکي ځوانان هغوی په دې باندې ډېر اخته کېدلی شي هغه کورنیو کې چې جسامت او ظاهري جوړښت ته ډېر ارزښت ورکول کېږي یا په هغه ټولنو کې یا په هغه محیط کې چې دوی کار کوي هغلته په دې موضوع باندې ډېر بحث کېږي دا پکې ډېر زیات رول لري کورني او فیملي فشارونه یا سټرسونه پکې رول لري او خپله هم نور اضطرابي ناروغۍ په دې کې مطرح دي هغه کسان چې په خپله د ابسسیو کمپلسیو ډسارډر یا او سی ډي یو ډول وسواسي ناروغي د رواني چې هغې باندې اخته دا پې اخته کېدلی شي نو دغه مسایل پکې هم رول لري بالخصوص په دې وروستیو کې دغه سوشل میډیا چې ده دا ډېر زیاته مطرح ده چې هغلته مثلا هغه سایټونه چې کتل کېږي چې هغلته د ظاهري جسامت په ارتباط باندې ډېر بحث موجود وي زیات په ځوانانو کې وي متاسفانه په نجونو کې ډېر زیات په نسبت نارینهو ته هغه په دې معنا نه ده چې نارینه د دې نه خلاصې نوي ځوانان نارینه هم پې اخته کېدلی شي خو یو څه فیصدي دغې اندازې په نجونو کې ډېره زیاته ده یعنې مختلف عوامل یو بل سره لاس ورکوي چې هم بیولوژیکي و جینیټیکي و اجتماعي او رواني فشارونه یا سټرسونه هم په دې کې رول درلودلی شي سلامت اوسئ اوږدمهاله عصبي بې اشتهایي انسان ته کوم خطرات پیدا کولی شي او دغه ستونزه د بدن پر معافیت باندې څه اغیزه لري بلې اول به په دغه عواملو باندې بحث وکړو یو اراضو علایمو باندې به بحث وکړو په بخښنې سره چې د څه نښې نښانې ورکوي دا ناروغان بلې اول خو بې اشتهایي عصبي دا ده چې دغه ناروغان همیشه ذهني مصروفیت لري د خپل ظاهري جوړښت په ارتباط باندې د وزن په ارتباط باندې په بخښنې سره همدارنګه دی همیشه خپل وخت په دې باندې مصرفوي چې د نورو نه پوښتنې کوي مختلفو ډاکټرانو ته مراجعه کوي او دی همیشه د غذا خوړلو نه مخکې لکه ما چې په تعریف کې وویلې امتناع کوي یا ډډه کوي نه غواړي چې خواړه وخوري اضطرابات د دوی نور هم زیاتیږي او د دې تر څنګه فزیکي اراضو علایم متاسفانه رامنځته کوي دا کسان به ډېر زیات خسته وي ډېر زیات به ستړي وي د دوی ویښتان چې دی دا شکننده حالت غوره کوي ماتیږي همدارنګه دغه د عضلاتو قوامیت او هغه د لاسه ورکوي
په قلبي سیستم باندې ډېرې بدې اغېزې رامنځته کوي، اریتمیاګانې قلبي رامنځته کوي، حتی د قلب یو وال دی چې میټرال وال ورته وایي، د دې پرولپس یا د دې ضعفوالی رامنځته کوي، د زړه عدم کفایه رامنځته کوي، ستړیا رامنځته کوي، د انرژي نشتوالی رامنځته کوي، پوستکی به د دی زیړ وي او پوستکی به د دی داسې غونج غوندې وي، ډیهایډریشن رامنځته کوي چې یعنې د اوبو کمبود رامنځته کوي او بالاخره په پښتورګو باندې اثر رامنځته کوي، عدم کفایه د پښتورګو راوړي، همدارنګه عدم کفایه د زړه راوړي، هضمي سیستم باندې ډېر بد تاثیر کوي، د کولمو حرکات محدود کیږي، د معدې په مشکلاتو باندې اخته کیدلی شي او بالاخره ډېر خطرناک اراز والا یم چې ما مخکې عرض وکړه چې هغه په قلب عضله باندې ډېر بد اغېزه کوي او هغه بیا وروسته کیدلی شي چې ناممکنه شي چې د جوړښت د هغې نو دا مختلفې نښې نښانې په دی کې رامنځته کیږي. دی حتی د یو خوارځواکي شخص په توګه باندې دی ښکاري، هغه سوی تغذي چې موږ ورته وایو، دغه نښې نښانې دي، دا فزیکي نښې نښانې دي او رواني هماغه دي چې دی ذهني وسوسې لري، همدارنګه په نورو اضطراباتو مخته کیدلی شي، جوړ خفګان یا ډپریشن باندې مخته کیدلی شي، په وسواسو باندې هم مخته کیدلی شي، هم د عامل په توګه عمل کولی شي او هم د دې اختلال په نتیجه کې رامنځته کیدلی شي. نو دغه هغه خاصې نښې نښانې دي او بل دی ذهني مصروفیت ډېر زیات وي، دا یې په مخکې ساعتونه ودرېږي او د خپل جسامت په ارتباط باندې ډېر زیات فکر کوي او هلکان زیاتره به په هغه خپلو عضلاتو باندې فکر کوي. نو دغه مسایل پکې ډېر زیات دغه نښې نښانې دي. نو دغه نښې نښانې چې په چا کې لیدل کېږي او په دوامداره توګه باندې وي او قناعت هم نه اخلي، نو دغه مریض بالاخره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یعنې دا داسې یو جدي اختلال دی، داسې یو جدي ناروغي ده چې په اول کې خلکو ته داسې وادي ښکاري، اما په وروستۍ حالتونو یا وروستي پړاوونو کې د انسان د مړینې لامل ګرځېدلی شي او دغه کسان کیدای شي نشهیي توکو ته هم مخه وکړي او په نشهیي توکو هم دوی رږدي شي او خپل بین الفردي روابط مختل شي، خپلو وظایفو یا د ژوند روزمره چارو ته دی رسیدګي نشي کولی. یعنې یو جدي رواني ناروغي ده چې متاسفانه په ځوانانو کې ډېره عام ده، په لومړیو کې عادي ګڼل کېږي، اما وروسته دومره جدي شي چې د دی ژوند ته ګواښ پېښ کړي او د مړینې عامل وګرځي. بلې ډاکټر صاحب، اوس به ډېری لیدونکي دا وایي چې څنګه کولی شو موږ د دغه اړخ مخنیوی وکړو یا بدلې لارې څه کیدای شي؟ منظم ډول باندې مهالویش څه رول لري او د فزیکي فعالیتونو ترسره کول په ښه ډول باندې اشتها د انسان څنګه ښه کولی شي؟ بله، دغه به اشتهایي عصبي په دې ارتباط خو دغه عوامل یا مخنیوی ما مخکې عرض وکړه چې په هغه ځای کې چې موږ ته دا د خپل جسامت په ارتباط باندې وسوسې او تشویشونه پیدا کیږي او موږ کوشش کوو چې غذا نه خورو، نو دغه لومړی هغه عوامل چې ما مخکې عرض وکړه چې هغه پکې ډېر زیات رول لري، په هغې باندې کار وشي، مثلا د سوشل میډیا نه ډېره زیاته استفاده ونه شي، مثلا د خلکو نه د خپل جسامت په ارتباط باندې ډېر تپوس ونه شي، همدارنګه کورني فشارونه او سټریسونه کم کړل شي، هغه کورنیو کې چې اضطرابات موجود دي، هغه کورنیو کې چې ډپریشن یا جوړ خفګان موجود دی، د هغې د درملنې دپاره باید اقدام وشي، منظم سپورت او ورزش په دې ارتباط باندې باید د هغې نه استفاده وشي، د کالوري یا ضرورت هغه انرژي چې موږ اخلو یا مواد غذایي چې موږ استفاده کوو هغه باید زموږ هغه منظم مواد غذایي کوم چې موږ د سن په ارتباط باندې او د خپل فعالیتونو په ارتباط باندې چې موږ فزیکي اکټیویټیان یا فعالیتونه لرو په هغه اساس باندې تنظیم شي او بل هغه کسان چې دا وسوسې لري هغې نه حمایه وشي، هغې ته قناعت ورکړل شي، نو موږ به کړي چې د دې اختلال نه به موږ مخنیوی کړي. ما مخکې عرض وکړو چې دا داسې بې اشتهایي نه ده چې مثلا یو څوک اشتها نه لري، مثلا د بعضو امراضو په ترڅ کې چې یا جسمي امراض وي او یا رواني لکه جوړ خفګان یا ډپریشن وي، په هغې کې ناروغ اشتها اصلا لري نه، میل خوړلو ته نه لري. دلته اشتها وي، میل خوړلو ته وي، اما ناروغ قصدي او عمدي توګه په دې نه غواړي چې کافي غذا واخلي چې د زما وزن به زیات شي، یعنې دی نګراني د وزن د زیاتېدو په ارتباط باندې او په دې ترتیب باندې دی کوشش کوي چې غذا ونه خوري، د خلکو سره په شریکه ونه خوري، یو ځای په یو دسترخوان په اصطلاح زموږ او ستاسې استفاده ونه کړي او دی خلکو ته داسې وانمود کوي، دی ډېر زیات په اشپزخانه کې پخلي مخلي نورو دپاره کوي او داسې وانمود کوي چې زه علاقمند یم
او یا علاقمند یم خو په پټه کې بیا د هغې غذا نه استفاده نه کوي او که چېرته استفاده وکړي بیا ځي عمدي استفراغات رامنځته کوي او یا د هغه مسهلاتو نه استفاده کوي چې هغه اسهالات رامنځته کوي او بالاخره شخص ډیهایډریشن ته بیایي. یعنې دا داسې یو بېاشتیایي عصبي موږ په دې خاطر نوم ورکړی دی چې د رواني د لحاظه دی غواړي ځان بېاشتیا کړي او څه نه استفاده ونه کړي. اما په فزیکي توګه د ده اشتها موجوده وي خو دی نه غواړي چې د غذا نه استفاده وکړي. یعنې اصلي موضوع پکې دا ده دی نګراني لري، وسوسه لري، اضطراب لري او په همدې خاطر خپل وزن کموي او وزن بیا په دومره اندازه باندې کمیږي چې د ده ژوند ته ګواښ پېښوي چې ما مخکې عرض وکړه چې پښتورګي او مثلا هضمي سیستم هم ټول خرابوي او قلب خرابوي، د ټول نه خطرناکه فکري تمرکز خرابوي او ټول حتی د مړینې سبب کېږي. د دومره یو جدي اختلال دی. بله ډاکټر صاحب له تاسو ډېره مننه چې په خپرونه کې مو سره ګډون درلود او پر عصبي بېاشتهایي باندې مو سره معلومات شریک کړه. تشکر. هغه درملنې برخه پاتې شو، زه بیا بل وخت بحث وکړو انشاءالله. پراخه موضوع ده، انشاءالله ماینده کې به بیا پر همدغه موضوع را سره شتون ولرئ او معلومات به شریک کړئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ښه راغلی لیدونکو، بیا هم له تاسو ډېره مننه چې ملتیا مو کوئ. تر دا مهال زموږ لیدونکي د خپرونې دوام دی او بله برخه پیل شوه. په دغه برخه کې نن سره تکړه بااستعداده زده کوونکي ثنا صافۍ له ځان سره میلمانه لرو. په انګلیسي برخه کې یو مقاله هم لري، مقاله به هم ورڅخه واورو، قرات هم کوي او د زړه خواله به هم ورسره ولرو. ښه راغلاست به ورته وایم. ثنا ګل ستړې مه شئ، په خیر راغلې، سهار په خیر. مننه ستاسو، یم سهار په خیر. سلام د شمشاد تلویزیون د روڼ سهار خپرونې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. سلامت اوسئ. څنګه انشاءالله په خیر راغلې؟ شکر. په لاره کې خو څه ستونزه درته نه وه؟ نه. په خوشحالۍ راغلې یا نه په اندېښنې سره؟ نه، په خوشحالۍ راغلې. ښه، ډېره ښه ده. څه دې راوړي له خیره ځان سره؟ موږ او لیدونکو ته به څه وړاندې کوې؟ د الف لام سپارې د بقره صورت یو څو آیتونه او څو سورې دي او انګلیسي ټاپک هم. څومره ښه، ماشاءالله. ثنا ګله ښه تکړه ده، مجهزه راغلې. ښه، خو څه به ښه وي دا چې د زړه خواله نور هم سره وغځوو، یو قرات درنه واورو. تلاوت وکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. ماشاءالله. څومره ښه، څومره ښه غږ کې دې وړاندې کړ. خیرات هر کله همداسې کوي، په همدې انداز کې همدغه غږ کې. ښه، ماشاءالله. دغسې په قرات کې یا په تلاوت کې چې غږ لږ تغییر شي بیا ډېر سکون ورکوي انسان ته چې کله یو څوک مقابل لوري هغه قرات یا تلاوت اوري. څویم ټولګي کې له خیره ښوونځي ته خو ځې؟ نه، ښوونځي ته اوس نه ځم ځکه شپږم صنف اووم ته کامیابه شم، اوس په کور کې. او مدرسې ته خو انشاءالله ځې؟ څومره سپاره کې؟ حفظ مې نوی شروع کړی، اوله سپاره کې یم د حفظ. ماشاءالله. حفظ دې لا نوی شروع کړی؟ نوی مې شروع کړی. په څویمه سپاره کې لا د حفظ؟ اوله سپاره کې. ښه، ډېره ښه ده. مدرسې ته بیا کوم وخت کې ځې؟ مدرسې کې مازدیګر کې ځم. ښه، مازدیګر یو ساعت به ځې؟ یو ساعت به همالته مدرسه؟ یو نیم ساعت. یو نیم ساعت. یوازې قرات درته هلته درکول کېږي، مثلا قرآن کریم زده کړه اخلي یا نه ځینې نور څه هم دعاګانې یا نورې برخې چې هغه ډېرې مهمې وي درته تدریس کېږي؟ موږ قرآن کریم خو موږ په حفظ ویو او بل موږ هره پنجشنبه موږ نه ګردان اخلي او یو بل کتاب دی انوار السیرت، هغه موږ هملته موږ ته وایي لکه د هغې کتاب کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو ژوند په نامه هغې کې معلومات دي، همغه موږ ته وایي. څومره ښه بیان کېږي. ښه، ډېره ښه ده. مدرسې کې بیا ملګري او دوستان لري؟ او ملګري لرم خو یعنې دونه ورسره صمیمي نه یم. زما یو کاکا لور ده، همغې سره مدرسې ته هم ځم، همغې سره راځم، همغې سره ډېر صمیمي. ډېره ښه ده. زه چې کله په مدرسه کې وم بیا نو په مدرسه کې به هم داسې نجونې وي چې یو بل سره به یې دوستي درلوده، کلکې ملګرې به وي، یو بل تر څنګ به کښېناستې
هغه د سبق ویلو نه به یې خبرې ډېرې وي یو بل سره. نه مونږ خبرې نه کوو خو مونږ زمونږ قاري دی مونږ یې نثار جګول ته هم نه پرېږدي همدې خاطره مونږ حفظ ویو حفظ چې ویو بیا چې مثلا مونږ چېرته وګورو بیا مونږ ته په قاري کې وایي یعنې ستاسو درس د یاده نه وځي همدې په خاطر. ښه ده چې انسان باید هماغه خپلو زده کړو کې بوخت او مصروفه وي که نه هغه نورو خبرو ته چې وخت ورکوو نو شاید هغه د درس نه موږ لرې پاتې شو. په کور کې بیا کار کوې مثلا فعالیتونه لرې یا نه یوازې مدرسې ته ځې؟ په کور کې د کور دننه کار خو نه لرم فقط زه د کور وړه یم مشرې خویندې مې شته دی نو د بیرون سودا او دا شیان ټول زما په هغې دي. لوی مسؤلیت یې درکړی. کله داسې شوي چې سودا مثلا کور ته راوړې او په لاره کې غورځېدلې اوسې؟ غورځېدلې خو نه یم خو پیسې چې کله راته راکړي چې کله بېرته راځم هغه رانه ورکې شوي دي. نه ورکې کړي به دې نه وي څه به دې پرې اخیستي خوړلي به دي؟ نه نه اخلم. ډېر کله زما یو کوچنی ورور د هغه هم چې موږ یو څه پسې لیږو کله چې سودا کور ته راوړي پیسې پکې اضافه شي بیا ځان ته خوراکي شیان اخلي. نه زه خو هغسې نه یم خو بیا هم ورکې شوي دي رانه. په کور کې په چا ډېره ګرانه یې؟ په خویندو دې ډېره ګرانه یې په ورونو باندې که په مورجان او پلارجان باندې؟ مور او پلار باندې خو مې ګرانه یم خو په خویندو مې بیا ډېره ګرانه یم. ښه خویندې تا نه ټولې مشرانې دي تا ته به ناز ډېر درکوي د کور نازولې. یوازې مطلب ته بیا په ټولو کې کوچنی یا نه تا نه د کوچنی ورور یا کومه خور هم شته؟ نه زه د کور وړه یم نور ما نه کوچني نشته دی. ښه او کله چې بیا میلمانه راځي څنګه همکاري کوئ؟ همکاري کوم مثلا میلمنو ته د لاسونو اوبه دسترخوان او ځینې شیان راوړل دغه برخه کې برخه اخلئ؟ ښه بیا ماشاءالله تکړه یې. څه به ښه وي انګلیسي ټاپک درنه واورو د څه په تړاو دی؟ د بوک د کتاب په باره کې. ښه ډېره ښه ده. ښه نو وبه یې ورو. In the name of Allah, a book is our best friend. It gives us knowledge and new ideas. Books help us learn about the world. Reading books makes us smarter and happier. ماشاءالله په لنډو کې و ډېر او مهم معلومات و. په لنډو کې ترجمه که راته؟ کتاب زموږ ښه ملګری دی. کتاب موږ ته د نړۍ په اړه معلومات راکوي موږ ته نوې نظریې راکوي او کتاب موږ په ټول ژوند کې هوښیار او خوشحاله ساتي. ماشاءالله بالکل همداسې ده. خو بیا ته څنګه کوم کتابونه دې ډېر خوښیږي؟ انګلیسي کتابونه غواړې ډېر مطالعه کړې داستاني دیني کتابونه یا نه تاریخي؟ نه زما انګلیسي چې ده انګلیسي مې ډېر خوښېږي همدې خاطر انګلیسي کتابونه ډېر غواړم چې مطالعه کړم. انګلیسي کورس تعقیبوي؟ او انګلیسي کورس هم ځم. ښه ماشاءالله. هلته به بیا درجه معلومه یې مثلا څوم نمره یې؟ هغلته م اول نمره یم. ښه ماشاءالله ثناګله څومره تکړه ده ډېره ښه ده. او د دې تر څنګ چې ته مدرسې ته هم ځې کورس ته هم ځې حتما ژوند کې به لویې هیلې لرې. د ژوند لپاره د تر ټولو ښه او لویه هیله څه ده؟ همدا چې کله چې مکتبونه شروع شول خلاص مې کړ یو غټ هغه خو مطلب چې هر چا نه اوس پوښتنه کوي که نه دا ځواب درته درکوي. په ژوند کې ځینې نورې داسې لویې هیلې شتون لري چې هغه باندې مطلب هڅه ډېره مهمه وي یا کوشش ورته او تلاش ډېر زیات مهم وي. یو فرد ورته هڅه کوي چې حتمي ورته ورسیږي. مثلا په آینده کې یو څه جوړېدل ډاکټر یا انجینره یا استاده نو د هغې لپاره ډېره مطالعه کوي. همدې خاطر زه غواړم چې په آینده کې یو ښه ډاکټره شم. ها ماشاءالله څومره به ښه وي چې ثنا ګلې چپن په غاړه وي او موږ یې را دعوت کړو او درته راسره بیا ځل لپاره خپرونه کې اوسېږي. خو هغه وخت به بیا زما عمر تیر وي زه به عمر خوړلی یم ثنا ګله به بیا نو خپل هغه د ځوانۍ په مرحله کې وي که څنګه بیا به ما پېژنې یا نه؟ نه ولې پېژنم دی یوازې به مې د سترګو نه پېژنې. ښه ثنا ګلې په خوړو کې د کوم خواړه ډېر خوښیږي؟ په خوړو کې مې مکروني ډېر خوښیږي. مکروني؟ دا مکروني ولې د هر چا ډېر خوښیږي؟ دې کې سلاد موجود وي خوند یې ښه وي که څه کیسه ده؟ هم سلاد هم پکې او خوند یې هم ښه وي. خوند یې هم ښه وي. بیا ته یې ماته کولی شي طریقه یې درته زده ده؟ طریقه یې راته زده ده خو تر اوسه مې کله نه ده عملیات کړې. بیا دا لویه خبره ده چې زده دې هم دي که نه زه بس کله ناکله شاید په کار دې راشي. کوچني ماشومان دې ډېری ګوري د هغوی لپاره څه ویل څه پیغام لري؟ پیغام مې ټولو نجونو ته دا دی چې خپل درسونه شاته مه پاتې کوئ او خپل درسونه دې ټول ووایي او تر څو خپلو هیلو ته ورسېږي. ماشاءالله. کوم نور څه خو به درنه پاتې نه وي چې لیدونکو ته یې وړاندې کړي؟ یو څو آیاتونه دي. یو څو آیاتونه دي وروستیو کې هغه به هم ورڅخه واورو بیا به نو ما او ثنا ګله خدای پاماني وکړو.
مهربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد النارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم أمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظیم. ماشاءالله. زما په ذهن کې نو یو قرات خو په پیل کې له سند څخه واورېده او په وروستیو کې نو ښه شو چې ونه پوښتنه مې وکوله کنې به یې به خفه تللې وه. نه خفه کېدل خو نه غواړي زه کړي مې. ډېره مننه له تا چې په خپرونه کې راسره حضور درلود د زړه خواله مو راسره وکړه تاسو هم ډېره او ډالېګانو نه دې هم مننه کوم. سلامته اوسئ. لیدونکو له تاسو نه هم مننه کوم. د خپرونې دغه برخه مو پای ته رسېږي. لنډه دمه لرو. د مور یوه دوه او د پلارجان یوه مشوره کله ناکله د انسان تقدیر بدلولی هم شي. ښه راغلی بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ. له تاسې مننه چې تر دا مهال زموږ لیدونکي یې. د خپرونې دوام دی. وخت راورسېد د بلې برخې. نن نو په خپرونه کې قدرمن میلمه ټولنیز فعال محمد تقي یوسفي له ځان سره میلمه لرو او غږیږو ورسره پر دې چې نقش خانواده بر هدف رسیدن. د هدف پر رسیدو کې د کورنۍ رول څومره مهم دی او کورنۍ په دغه برخه کې د هدف د رسیدو له موږ سره څه ډول همکاري کولی شي. ښه راغلاست ورته وایم. بیا پر همدې موضوع سره بحث لرو. یوسفي صاحب تاسو هم ستړي مو شئ. پخیر راغلی. سهار بخیر. علیکم سلام عرض ارادت دارم خدمت شما محترمه خانم صالحه خواهرگران قدر ما و خدمت همه بیننده‌های محترم تلویزیون جهانی شمشاد و خدمت همکارای عزیزستان و خدمت همه هموطنان نازنین که در هر نقاط افغانستان هستند، چه داخل افغانستان و چه بیرون افغانستان. امیدوار هستم که صبح روز پنجشنبه را به سلامتی و موفقیت و برکت سپری نماید و در ما و شما در فصل زمستان قرار داریم. فصلی هست که برف و رحمت الهی میبارد در سرزمین زیبای افغانستان. خدا را شکر دم چند روز خیلی خوب برف باریدک و مردم ما و شما خوشحال شدن. انشالله که این برف با خیرش باشه و خانه های همه وطنان ما گرم باشه، دسترخوانشان پر از رزق روزی پروردگار باشه انشالله. در خدمت شما هستیم. سپاسگزار هستم از دعوتتان. در خدمت شما هستم. خوش باشین. در نخست ازتان میشنویم که در زندگی هدف یعنی چی و چرا در زندگی هدف مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما و شما یک موضوع بسیار ارزشمند و اساسی و بنیادی رو صحبت میکنیم، بحث میکنیم. انشالله که بتونیم که بیننده‌های محترم تا آخر برنامه که ما و شما رو همراهی میکنه و چیزی که در توان ما و شماست و در ذهنیت ما و شما بیاموزیم. این وظیفه انسانی ما و شماست که ما و شما باید پروسه آگاهی سازی را برای جامعه ما و برای مردم ما و شما هموارتر بسازیم. و ای که خدمت شما عرض کنم، خانواده نخستین مکتب هدف سازی انسان هست و خانواده بسیار نقش بسیار مهم دارد و چگونه هدف را تعیین کند و چگونه هدفمند و چگونه هدف محور برای فرزندان خود و برای جامعه. ببین به طور مثال میگم که همین که ما یک مثال عامیانه میگم که وقتی که خانه آباد بود کوچه آباد میشه. یعنی ایست که ما همیشه هدف محور هدفمند حرکت کنیم و چگونه کادرهای و چگونه فرزندای را ما و شما تربیت کنیم، هدفمند تربیت کنیم. این خیلی ارزش داره و ارزشمند هست. اگر ما بخوایم بهترین کادرها را که ما و شما تقدیم جامعه خود در افغانستان کنیم و خانواده بسیار نقش مهم داره. این کادر ساختن از خانواده شروع میشه، بعد میای مکتب، بعدش میای پانتونا، دانشگاه ها و مدارس دینی. و وظیفه تک تک ما و شما همین هست که بیایم ما و شما فرزندای هدفمند را تقدیم جامعه افغانستان کنیم، هدف محور حرکت کنیم، زینه به زینه، پله به پله ما و شما پیش بریم و چی جایگاه ها را برای خود و برای فرزندای خود رقم بزنیم. یعنی هدف به معنای ای که آینده نگری روشن و آگاهانه حرکت کنیم تا به قله نزدیک شویم. یعنی ای که هدف خورشید هست
به همه جامعه تابد. دقیقا. و سعی تلاش خود ما بکنیم همیشه در زندگی خود و در زندگی خود و برای خود هدف اول تعیین کنیم. همیشه با فکر منطق خود حرکت کنیم، نه با احساسات خود. نباید ما عجله کنیم. بسیار همه تو پلان شده، سیستماتیک، همه تو هدف محور پیش بریم تا بتانیم که جایگاه های خیلی خوب رو برای خود رقم بزنیم. در زندگی انسان هدف خیلی مهم هست. انسان بی هدف زندگیش هیچ معنایی نداره. و من از همه هموطنان نازنین خواهشمند هستم که کوشش کنیم در زندگی خود ما و شما همیشه هدفمند باشیم و هدف را انتخاب کنیم که با او هدف یک دستاورد داشته باشیم. بله. آیا در زندگی هدف داشتن از خانواده آغاز می شود و خانواده چگونه انگیزه ایجاد می کند؟ ببین خانواده خواهر گرانقدر، من قسمی که بین صحبت‌های خود گفتم که خانواده بسیار نقش مهمی داره. خانواده یعنی ماشین هدفسازی انسان هست و پدران و مادران الگو باشد، رفتار نیک داشته باشد، خودشان هدفمند باشه، فرزندایشان، کودکایشان هم قسمی به بار می آید. دوران کودکی انسان یک دوران بسیار زیبایی هست. دوران نوجوانی انسان بسیار یک دوران بسیار حساس و ارزشمندی هست که در دو دوران کودکی و نوجوانی اگر ما و شما به فرزندای خود هدفمند زندگی شدن را یاد بدیم، هدف محور حرکت کردن یاد بدیم، مطمئن باش که فرزندای ما و شما خیلی پربار می آید، خیلی پرثمر می آید. این خیلی ارزش داره و ما تک تک ما مسئول هستیم. اول باید از دوران کودکی و نوجوانی و فرزندان خود زندگی هدفمند رو باید یاد بدیم تا بتونیم که در آینده اونا یک خانواده هدفمند را تشکیل بده و بعد یک جامعه با مسئول و یک شهروند خوبی شود برای جامعه ما و شما و بتونه خدمت های هدفمندانه را برای سرزمین زیبای ما افغانستان و برای جامعه ما و برای مردم ما انجام بده. الله متعال برای همه ما و شما فرصت زمان را تعیین کرده، میگه که تا که زنده هستین همیشه هدفمند زندگی کنید. انسانی که هدفمند زندگی میکنه همیشه پربار هست، همیشه نامه‌هایشان جاودان هست. بله. خانواده چگونه می تواند اعتماد به نفس فرزند خود را تقویت کند؟ په عموم کې کورنۍ کې اولادونه خود مور او پلار سره ژوند کوي او اولادونه که ښځینه وي یا نارینه وي مختلف ډوله هدفونه د ژوند لپاره لري او د هدف د ترلاسه کېدو لپاره لا زیاتې هلې ځلې کوي. هغه لارې چې ممکن وي چې ورباندې وکولی شي دوی خپل هدف ترلاسه کړي ورباندې کار کوي. مور او پلار څنګه کولی شي دوی اعتماد به نفس لا قوي کړي او دوی ته یوه مثبته روحیه ورکړي چې ته کولی شي مثلا خپل هدف ته رسېدنه وکړي. موږ له تاسو سره یو او موږ هم ځینې مشورې مثلا په ژوند کې ځینې تجربې که دوی لري د هغوی نه په استفادې خپل اولادونه ډېر په اسانۍ سره وکولی شي خپل هدف ته ورسوي. خواهر گرانقدرم خیلی سوالی عالی فرمودین و خدمت شما عرض کنم در عنصر هدفمندسازی سه عنصر بسیار مهم است که برای خانواده. اول است که ما و شما فضا را امن بسازیم و با اونا اعتماد داشته باشیم، باور داشته باشیم و حامیشان باشیم. خیلی مهم است. ما اگر حامی فرزندان خود باشیم میتونیم که ما و شما مسیر بر از اونا هموارتر بسازیم و میتونیم که با روحیه و انگیزه قوی که بر از اونا میتونیم فرزندای ما و شما بسیار استرانگ و قوی و پربار میه. و اول میست که خدمتتون عرض کنم که ما فضا را برایشان امن بسازیم و هر چی که میتونیم خوبتر حمایت کنیم، تحفه های زبانی بدیم، تشویق بدیم، روحیه بدیم، انگیزه بدیم. ما همیشه در تعریفی داریم میگیم که انگیزه فرایندی است که رفتارهای هدفمدار را آغاز میکند، هدایت میکند و حفظ میکند. انگیزه خیلی ارزشمند است. ببین انگیزه مثل خشت که ما خشتی که دیواری بخوایم بسازیم و خشت اگر خوب صاف بانیم دیوار صاف می آید. اگر خشت کج باشه دیوار کج می آید. یعنی این که مهم است که ما و شما اگر هدف واقعی را برای فرزندان خود تعیین کنیم و به فرزندای خود روحیه و انگیزه و مورال بدیم، مطمئن باش که فرزندای ما و شما بالو پر میگیره، خیلی قوی حرکت میکنه و به هدف خود میرسه. فضای سالم خانواده چی تاثیری دارد؟ په کورنیو کې که چیرته محیط مثبت وي با اتفاق وي یو بل سره د کورنۍ غړي
څومره مهم او مثبت رول درلودی شي. ولې که چیرته برعکس یو د بل سره اتفاق نه وي موجود، یو له بل سره مهر موجود نه وي، یا د یو بل په خوشحالیو باندې خوشبیني موجوده نه وي، دغه کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیدی شي او پر هدف باندې د انسان څه تاثیر درلودی شي. خدمت شما عرض کنم فضای خانواده، فضای امنیت و آرامش، فضای صمیمیت خیلی تاثیر داره در زندگی هدفمند، در زندگی، در کانون خانواده. همیشه اگر صمیمیت باشد و همیشه خوبی باشد و مهربانی باشد و احترام باشد، مطمئن باش که ما و شما به هدف خود میرسیم و خانواده که برای فرزندان خود که هدف تعیین میکنه همیشه در خانواده خود سعی تلاش خود کنه، پدران و مادران خودشان الگو باشه، رفتار نیک داشته باشه، خودشان هدفمند باشد تا فرزندایشان الگو برداری کنه. فضای خانه را که هر چقدر ما و شما صمیمیت بسازیم و اعتماد سازی کنیم، فرض مثلا بین زن شوهر اگر اخلاق خوب بود، اگر سوی نیت نیک به همدیگر داشت، مطمئن باش که یک فضای بسیار صمیمیت بین از خانه تجربه میشه و فرزندایشان بسیار پربار و پر آرامش زندگی میکنه و همیشه امیدوار هست در زندگی خود، امید را میبخشه. یعنی ای که ما کوشش کنیم که همیشه درخت امید را در خانواده خود بکاریم، یعنی درخت امیدی که ما همیشه احترام خاص داشته باشیم و علم خیلی خوب داشته باشیم و اخلاق نیک بسیار داشته باشیم. مطمئن باش که فضای خانواده ما و شما تغییر میکنه، یک پر از صمیمیت، مهربانی و خوشرفتاری در خانواده ما و شما ایجاد میشه. این خیلی ارزش داره و ما و شما مسئول هستیم در قبال خانواده خود، در قبال فرزندای خود همیشه کوشش کنیم که فضای امنیت و آرامش را برشان رقم بزنیم. دقیقاً. مقایسه کردن فرزندان خود برای دیگران چی تاثیر دارد؟ ځینې کورنۍ داسې وي چې خپل اولادونه د نورو کورنیو د اولادونو سره مقایسه کوي چې مثلا هغوی ډېر مخ ته تللي دي، تاسې نشئ کولی، تاسې کمزوري یې، یا یو ډول هغوی باندې فشار واردوي. دغه د خپلو ماشومانو مقایسه کول د نورو له ماشومانو یا له اولادونو سره پر ماشومانو باندې څه تاثیر درلودی شي؟ خواهر گران قدرم، واقعا سوالاتتان خیلی عالی است، واقعا خیلی ارزشمند است و خیلی تاثیر داره برای جامعه ما و برای خانواده‌های ما و شما. ببین ما هیچ وقت فرزندان خود مقایسه نکنیم. ببین الله متعال کس و هر بندیش را که آفریده برش استعداد خاص داده و جایگاه خاص را تعیین کرده و ما و شما فقط کوشش کنیم که فرزندای خود با دیگران مقایسه نکنیم. ما کوشش کنیم که رقابت‌های مثبت را ایجاد کنیم. فرض مثال بگوییم که فرزندم تو میتونی برای افغانستان خیلی خوب کار کنی و خیلی خوب تلاش کو، زحمت بکش، مطمئن باش که در جایگاه‌های خیلی خوب برای خود رقم میزنی و هیچ وقت تحقیر نکنیم، روحیه کوبی نکنیم. که فرض مثال بگوییم که فرزند دیگری میبینیم که بسیار خوب درس میخوانه، خیلی خوب تحصیل میکنه و خیلی خوب پر دستاورد است، تو چرا کار نمیتونی؟ فرض مثال با زبان خشونت با ایشان برخورد کنیم، او روحیه و مورال خود از دست میته. اگر ما برشان بگویم تو از او بهتر میشی، مثل از او الگو برداری که یاد بگیر، خیلی خوب پیش میری، من کنار تو هستم، حامی تو هستم، فرزندم پیش برو، تو میتونی دستاوردهای فوق‌العاده کش. بله، جملات مثبت، انگیزشی رو برشان بده. من قسمی که گفتم انگیزه رو من تعریف کردم، ما بیایم جملات انگیزشی و مثبت را در وجود فرزندای خود بکاریم تا فرزندای ما و شما فرزندای ارزشمند و سعادتمند و فریخته و بار بیا انشالله. دقیقاً. بدون حمایت خانواده رسیدن به هدف چقدر سخت‌تر می باشد؟ والا خدمت شما عرض کنم که خانواده خیلی مهم است. خانواده حامی ما و شما هستند و خانواده بدون حمایت خانواده هیچ کسی به هدف خود رسیده نمیتونه. و هر چی که خانواده حمایت کنه فرزندایشان، حامی فرزندان خود باشه، مطمئن باش که فرزندانشان به هدف میرسه و هر موج دریا را که هست میشکافه. ما و شما بیایم هدف محور حرکت کنیم، موجها را باید بشکافیم. این خیلی ارزش داره. ببینید شرایط وضعیت هست، یک موقع مشکلات اقتصادی با بار میاد، یک موقع ما و شما شکست های علمی میخوریم، فرض مثال شکست های اقتصادی میخوریم و ما کوشش کنیم که ما بیایم هدف محور حرکت کنیم. مطمئن باش که به هر قله که بخوایم ما و شما فتح میکنیم. آسان است. الله متعال همیشه برای ما و شما
گفته که من در کنار شما هستم، حمایت میکنم. وقتی که ما و شما توکل به پروردگار کنیم، وقتی که همه کارها آسان میشه. دقیقاً. مشوره برای والدین در بخش اولادهایشان چی شده میتونه یا چیست؟ مشوره خیلی مهم است خواهر گران قدرم. مادر دانشمند و پدر دانشمند میتونه که فرزندای خود بسیار مشوره فوق العاده و ارزشمند رو برشان بده، که مثلا برشان بگه یک فرزندم تو میتونی که یک از بهترین کادرای طبی افغانستان میشی و میتونی تو یک از بهترین انجینیرهای افغانستان میشی، میتونی که یک بهترین پیلوت شوی و بهترین ژورنالیست شوی. همین قسمی که جناب همین قسمی که محترمه خانم صلح پدر بزرگوار شما و مادر مهربان شما به شما که روحیه و انگیزه رو داده که امروز یک از بهترین ژورنالیستای افغانستان هستن. واقعا همکارای محترمتون که من ببینم واقعا فوق العاده هستن. همین قسمی که پدر و مادر که حمایت کنه، مطمئن باش که فرزندای بسیار پرباری به بار میاد. جامعه ما و شما باید همین قسم الگو برداری بکنه، فرزندای خود کادر تربیت کنه. بیایم ما و شما نیروی کادر تربیت کنیم، نیروی کادر بسازیم. این خیلی ارزش داره. بله. نو له تاسې نه ډیره مننه چې په خپرونه کې مرا سره تقي صاحب ګډون درلود او پر دغه مهم موضوع مرا سره معلومات شریک کړه. سلامت اوسئ. سپاسگزار هستم. از دعوت شما تشکر میکنم. از بینندگان محترم جهانی تلویزیون شمشاد و همه هموطنان نازنین و دوست داشتنی هم تا این قسمت برنامه که ما مهمان خانه هایشان بودیم و ما را همراهی کردن سپاسگزار هستم. و پیام ما برای همه هموطنان نازنین ما است که فرزندان خود بهشون روحیه و انگیزه بتین و زندگی هدف محور برشان رقم بزنین و حامیشان باشین و فرزندانتان ان شاء الله در آینده بتونه برای افغانستان خدمت کنه. و سپاسگزاری بازم میکنم از دعوتتان و ما از اینجا میریم به سوی خانه. همه هموطنان نازنین و همکارای گرامیتان را میسپارم به خداوند یگانه. کور ودان سلامت اوسئ. لیدونکو له تاسو نه هم مننه کوم چې را سره سې ملتیا مو کوئ. د خپرونې دغه برخه مو پای ته رسیږي. لنډه دمه لرو. بله لیدونکو د خبر برخه پیل شوه. په دغه برخه کې مې همکار اغلی یاسمین صافی را سره په سټوډیو کې ده. وبورو چې د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو تازه خبري موضوعات او راپورونه له ځان سره څه راټول کړي دي راوړي تر څو څرمنګ او تاسو یې ورسوي. ښه راغلاست به ورته ووایم. بیا به ورڅخه خبري مسایل هم واورو. اغلی صافی ستړي مه شئ. پخیر اغلی. سهار پخیر. ډېر زیاته مننه سوله جان. تاسو ته هم سلام. سهار د ستاسو په خیري هیله ده. ښه سهار به م پیل کړی. خیر اوسئ. څنګه په خیر خو راغلې انشاءالله. ډېره مننه. انشاءالله تاسو به م ښه وئ. د اونۍ د پای ورځ هم ده او په خیر سره پای ته سلامت اوسئ. ډېره مننه. ډېره مننه. ستړي مه شئ. به د لیدونکو سره وکړو. السلام علیکم درنو لیدونکو. سهار مو بخیر. د روڼ سهار خپرونه ده او بیا هم د خبر برخه ده. موږ په دې برخه کې تر ډېره هڅه کوو چې تازه خبرونه به راټول کړو او تر تاسو یې در ورسوو. نن مو هم ورته هڅه کړې ده. مهم خبرونه چې د نن ورځې په لړ کې دي او ما راخیستي دي. لومړی خبر هم سولې د امریکا څرګندونې دي چې ویلي دي د عراق او افغانستان جګړه کې د 7 ټریلیونه ډالرو څخه زیات تاوان کړی دی دوی په افغانستان کې. او بل خبر هم اسلامي امارات وایي چې د محکمو جزایي اصولنامه د شریعت پر بنسټ کېږي. او بل خبر هم ترکي پانګوالو په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. نور مهم خبرونه او راپورونه هم شته دی. د پیل خبر یې د امریکا څخه کوو. امریکا د عراق او افغانستان جګړه کې له 7 ټریلیونه ډالرو زیات زیان لیدلی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ پر خپل ایکس پاڼه د ایران په اړه د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې لیکلي امریکا د افغانستان او عراق جګړو کې له 7 ټریلیونه زیات امریکایي ډالر زیان او له 2000 زیات امریکایانو ژوند له لاسه ورکړی دی. نوموړي ټینګار کړی دی چې ایران د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ ولاړو خبرو ته چمتو دی، خو که تر فشار لاندې راشي له ځانه به دفاع وکړي او د پخوا په څیر به ځواب ورکړي. دا خبرې سولې د ایران دایمي استازولۍ په ملګرو ملتونو کې په داسې حال کې کړي دي چې موږ تاسو په دې تړاو باندې خبرونه درلودل. په وروستیو کې د تهران او د واشنګټن ترمنځ یو شمېر ستونزې روانې دي. البته یو بل ته ګواښونه کوي او کله هم د خبرو او مذاکراتو خبرې د دوی دواړو ترمنځ کېږي. تازه ایران امریکا ته یاده کړې ده چې دوی په افغانستان او عراق کې د جګړې پر مهال باندې 7 ټریلیونه په ډالرو په اندازه باندې زیان لیدلی دی. او که ایران کې دوی د جګړې سره مخامخ کېږي نو ممکن چې زیان یې تر دې هم څو چنده زیات وي. اسلامي امارات ویاند وایي چې محکمو جزایي اصولنامه د شریعت پر بنسټ جوړه شوې ده. ذبیح الله مجاهد په یو مرکه کې ویلي دي چې دغه اصولنامه د اړتیا له مخې د شریعت پر بنسټ جوړه شوې او نه بدلیدونکې ده. مجاهد د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې اسلامي امارات په دې اصولنامه کې له ځانه هیڅ نه دي زیات کړي او هغه کسان چې د جزا اصولنامې په اړه پوښتنې لري باید
مطالعه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د اصولنامه د اسلام مبارک دین د اصولو په رڼا کې جوړه شوې ده او پلي کول یې هیڅ ډول شرعي ستونزه نه لري. یو شمېر ترکي پانګوالو په افغانستان کې د انرژۍ تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس ملا عبدالحق همکار د ترکي برېښنا تجهیزاتو کمپنۍ له مسؤل سره د لیدنې پر مهال د اوبو برېښنا په برخه کې د پانګونې د تجهیزاتو ترمیم او د عصري ټکنالوژۍ پر مخ د نوي کېدونکي برېښنا د سیسټمونو په هکله خبرې کړې دي. نوموړي ډاډ ورکړی دی چې د برېښنا او برېښنایي تجهیزاتو د تولید په برخه کې د پانګونې لپاره هر ډول اسانتیاوې رامنځته شوي دي او ټول پانګوال کولی شي چې په اړونده برخو کې پانګونه وکړي. د برېښنا شرکت د خبرپاڼې له مخې د ترکي کمپنۍ مسؤل ګنای ګزای ویلي دي چې غواړي په افغانستان کې له اوبو څخه د برېښنا تولید، د شته تولیدي سرچینو د توربینونو رغونه، د نوو عصري لوړ ظرفیته توربینونو نصب او د تخنیکي کارکوونکو د ظرفیت د لوړونې په برخه کې پانګونه وکړي. سولې ترکي پانګوال ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وراخوا هم ترکیې په افغانستان کې حرارتي برېښنا او نورو برخو کې دوی پانګونه عملاً کړې ده او تازه بیا هم ویلي دي او تر دې وراخوا نورو هیوادونو هم په وروستیو کې د دوی لیوالتیا ډېره ده چې راشي او په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. په اندونیزیا کې افغان سفارت د فوتسال ملي لوبډلې بریا ستایلې ده. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اسیا فوتسال اتلولۍ جام سیالیو کې د سعودي عربستان پر وړاندې د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې بریا یې ستایلې ده. یا سفارت د غرض د لوبغاړو روزونکو او فني کادر هڅې هم ستایلې دي او دغه سیالیو په لړ کې افغان فوتسال ملي لوبډلو ته د لا زیاتو بریاو هیله ښودلې ده. له افغانستان سره د هند د درملو مرسته کابل ته رارسېدلې ده. د عامې روغتیا وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د هند دولت د خپلو بشري مرستو په چوکاټ کې 2.5 بېلابېل ډوله درمل دغه وزارت ته سپارلي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې دغه مرسته د هیواد له روغتیايي سکتور او په سرطان ناروغۍ له اخته کسانو د ملاتړ په موخه شوې ده. د یادونې وړ ده چې هند څه موده وړاندې هم د سرطان ضد 7 ټنه درمل کابل ته راستولي وو. سولې لکه څنګه مې چې د خبر له مخې یاده وکړله، موده وړاندې د دوی له لورې 7 ټنه د سرطان د ناروغیو ضد درمل کابل ته رارسېدلي وو. تازه بیا هم د درملو په برخه کې مرسته کړې ده او د درملو په برخه کې د مرستو او په ټوله کې په دې برخه کې پانګونه دا مسایل کله چې افغان پلاوی هند ته تللی وو په هغه مهال باندې یاد شوي او هند په خپلو ژمنو باندې عمل کوي. او له دې وراخوا د درملو په برخه کې دا هم ویل شوي دي چې له هند څخه به افغانستان ته د درملو د وارداتو په برخه کې وروسته له دې کوټلې ګامونه اخیستل کېږي د پاکستان پر وړاندې د یو ښه بدیل په توګه. د سوالګرو راټولولو کمیسیون په کابل کې څه باندې 4,000 سوالګر راټول کړي دي. سوالګرو راټولولو کمیسیون په نوبتي غونډه کې ویلي دي چې د پروسې له پیله راهیسې یوازې په کابل ښار کې 4,988 سوالګر راټول کړي دي چې له ډلې یې 9,940 تنه مستحق پیژندل شوي او پاتې نور یې حرفوي ګڼل شوي دي. د کمیسیون په خپاره شوي راپور کې راغلي دي چې پیژندل شوي مستحق کسان د میاشتنیو نغدي مرستو د ورکولو په موخه افغاني سرې میاشتې ټولنې ته ورپېژندل شوي دي. د سوالګرو د راټولولو پروسه خصوصي تقریبا د وړم کال څخه راپیل شوې ده چې د کابل په شمول باندې په بېلابېلو ولایتونو کې دا پروسه روانه ده. تازه بیا هم ویلي دي چې یو شمېر سوالګر راټول شوي دي او هغه چې اړوند برخه کې مستحق دي دوی ته د نغدي مرستو په هکله باندې هم ویل شوي دي او سرې میاشتې ټولنې ته معرفي شوي دي. راځو بل خبر ته. یونیسف وایي چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز د افغانستان تعلیمي نظام ته جدي خنډ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د 8 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز پر دوام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په هیواد کې تعلیمي نظام له جدي خنډونو سره مخ دی خو رغونه یې شونې ده. یونیسف زیاته کړې ده چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول به نجونو ته اجازه ورکړي چې مهارتونه ترلاسه او خپلو کورنیو ټولنو او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف چې تر ډیره د ماشومانو په برخه کې کار کوي او په دغه برخه کې دوی عملاً لنډمهاله ښوونځي لري په لرو پرتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو پروسې په برخه کې دوی کار کوي. تازه دوی اندېښنه ښودلې چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز تعلیمي نظام لپاره ستونزمن دی او ګواښونکې مسله ده. او بل څه د ټولنې په هکله باندې ویلي دي او په ټوله کې هغه ستونزې چې په دغه برخه کې نجونې ورسره مخامخ دي یاده یې کړې ده. راځو بل خبر ته. سږکال څه باندې 98,000 کسانو د حج فریضې ادا کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. د ارشاد حج او اوقافو وزارت د 1415 کال د حج فریضې د ادا کولو لپاره د نوملیکنې د متقاضیانو ترمنځ د قرعه چونې بهیر هم پیل کړی دی.
وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 98,902 کسانو نوملیکنه کړې ده. یاد وزارت زیاتوي چې دغه بهیر د اړونده ادارو د استازو په حضور او د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ټاکل شوو اصولو له مخې ترسره شو. د وزارت مسلکي مرستیال مولوي محمد حامد حسیب ویلي چې د نوو متقاضیانو نوملیکنه د مرغومې میاشتې په 24مه نیټه په کابل او په ولایتونو کې پیل شوې ده او د سلواغۍ میاشتې په 4مه نیټه پای ته رسېدلې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص د افغانستان کې د آذربایجان له سفیر الهام محمودوف سره کتلي دي. د یاد ادارې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کتنه کې دواړو لورو د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانسونو کې د افغانستان د ګډون تخنیکي همکاریو او د دوه اړخیزه چاپیریالي اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې کړې دي. لیدنه کې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه چاپیریالي همکاریو د چوکاټ جوړولو او د یو دایمي ګډ چاپیریالي کاري ګروپ رامنځته کولو په هکله خبرې شوې. وروستی خبر هم سولې د امر بالمعروف وزارت په هکله باندې دی. امر بالمعروف محتسبینو د هیواد په 3 ولایتونو کې د جبري نکاحو مخه نیولې ده. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو د اوریدلو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه وزارت محتسبینو له لوري په نورستان، هرات او جوزجان ولایتونو کې د 4 نجونو جبري نکاحو مخه نیول شوې ده. خبرپاڼې له مخې د یادو نجونو کورنیو غړو ته توصیه شوې ده او هغوی پر خپلو کړنو هم پښیماني ښودلې ده. د امر بالمعروف وزارت سولې تازه د 4 نجونو په بېلابېلو ولایتونو کې ویلي دي او د تېرې ورځې خبر بیا دا و چې په تېرو څو میاشتو کې د دوی له لوري د 10,000 په شاوخوا کې د جبري ودونو د نجونو د جبري ودونو مخنیوی شوی دی او د دوی ټینګار وینا دا ده چې اړونده حقونه چې د اسلام په دین کې ښځو ته ورکول شوي دي او دوی پرې ټینګار کوي او کوښښ کوي چې ښځو ته دغه مسله کې اسانتیاوې رامنځته کړي. نو خبر همدومره وسولې له تاسې او له لیدونکو. بلې له تاسې نه هم مننه. لیدونکو له تاسې ټولو هم په مننې د خپرونې د خبر برخه مو هم پای ته رسیږي. اوس دمه لرو خو له دمې وروسته چې راګرځو د خپرونې وروستۍ برخه لا هم شته. له موږ سره اوسئ. هغه څه چې نن یوه امیندواره مور یې خوري باوري اوسیږئ چې د ماشوم سبا جوړوي. ښه راغلی لیدونکو، له تاسې ډېره مننه چې ملتیا مو کوئ. د خپرونې وروستۍ برخه هم ده. په دغه برخه کې نن له ځان سره قدرمن ډاکټر عبدالقدوس نادري له ځان سره میلمه لرو. غږیږو ورسره پر دې چې که د حمل په دوران کې د میرمنو فولیک اسید کمښت سره مخ وي نو په راتلونکي ماشوم باندې اغیزې یا تاثیرات څه غورځولی شي، یا په دغه برخه کې ولې ځینې میرمنې د فولیک اسید د کمښت سره مخ کیږي او کوي آیا دغه برخه د امیندوارۍ پر مهال باندې بدیلې لارې درلودی شي یا هم مخنیوی ممکن دی. ښه راغلاست وایم ډاکټر صاحب ته. بیا پر همدې موضوع سره بحث لرو. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. په خیر راغلی، سهار په خیر. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته چې همدا شیبه مو د تلویزیون له پردې ګوري سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو ټولو به ډېر د خوشحالۍ ډک سحر پیل کړی وي. سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب، په میرمنو کې د امیندوارۍ پر مهال باندې د فولیک اسید پر کمښت باندې خبرې کوو، پر ماشوم باندې پر اغیزو، خو څه وخت وي چې په پیل کې همدغه فولیک اسید تعریف شي. فولیک اسید څه ته ویلی شو او ولې د امیندوارۍ پر مهال باندې میرمنو ته مهم دی؟ ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې په حامله ښځو کې د فولیک اسید پر کمښت باندې خبرې وکړو، بلکل زه هم دا غوره ګڼم چې لومړی لیدونکو ته فولیک اسید ور وپېژنو چې فولیک اسید څه شی دی. فولیک اسید اصلا کې د بي ګروپ ویټامینونو له ډلې څخه دی چې د ویټامین B9 په نوم هم یادیږي. دغه ویټامین په اصل کې د ویټامین B9 یو مصنوعي بڼه ده چې د درملو او یا د دوایي په شکل استعمالیږي. یو له ډیرو مهمو او بنسټیزو ویټامینونو څخه دی چې د ماشوم په جنیني ژوند یا داخل رحمي ژوند کې د اعصابو د مثلا د برین چې موږ په طبي اصطلاح کې ورته برین وایو، د دماغو، همدارنګه د شوکي نخاع چې په طبي اصطلاح کې ورته سپاینل کارډ وایو، د دې په جوړېدو کې اهم رول لري. او د دې ترڅنګ د نویو حجرو په جوړېدو کې هم رول لري.
او همدارنګه په جنیني ژوند کې حیاتي ارزښت لري. سلامت اوسئ. یو میرمن یا یو امیدواره مور څنګه باید وپوهیږي چې د امیندوارۍ پر مهال باندې د فولیک اسید له کمښت سره مخ ده؟ داسې څه نښې نښانې له ځان سره لري؟ بالکل نښې نښانې شته. هغه میرمنې چې د حمل په دوران کې د فولیک اسید له کمښت سره مخ شي دوی به ډیر زیات ستړي کیږي، د ستړیا احساس به کوي. همدارنګه دوی زیات ستړي کیږي، د ستړیا احساس کوي. مطلب هغه خبرې چې دوی ته وشي دوی یې زر هیروي، زړه بدوالی ورته پیدا کیږي، د حافظې اړوند ستونزې ورته پیدا کیږي، اسهالات ورته پیدا کیدلی شي. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې یو حامله مور چې له ویټامین د فولیک اسیدو له کمښت سره مخ وي دغه نښې نښانې پکې لیدل کیږي. یو حامله لرونکې مور په کومو میاشتو کې د امیندوارۍ فولیک اسید ته ډیر زیات ضرورت او اړتیا لري تر څو هغه ماشوم چې د په بطن کې دی هم سلامت وي او د دې روغتیا هم ورسره ښه وي؟ دا برخه د میندو لپاره ډیره ضروري ده چې دوی باید پرې پوه وي. هغه میندې، هغه خویندې چې دوی غواړي چې حمل واخلي یا د دې پلان ولري، لومړی مهمه خبره دا ده چې دوی مخکې له یوې میاشتې باید مخکې له حمل پلان څخه دوی یوه میاشت وړاندې باید فولیک اسید واخلي او له ډاکټر سره مشوره وکړي تر څو اړوند ستونزې په دوی کې تشخیص کړي او همدارنګه هغه لازمې سپارښتنې چې دي د فولیک اسید اړوند دوی ته وشي او دوی د دوی څخه برخمنې شي تر څو دغه ستونزه په دوی کې پیدا نشي. او له مهمه خبره پکې دا ده چې فولیک اسید مخکې د حمل څخه یو میاشت مخکې باید واخیستل شي او په بعضو میرمنو کې تر 3 میاشتو پورې د حمل تر 3 میاشتو پورې چې اول سایکل دی تر دې پورې باید واخیستل شي. خو بعضې میرمنې حامله میرمنې چې دي هغه زیات ارزښت ورته لري، هغه زیات ضرورت ورته لري، نو دوی یې باید زیات واخلي، حتی د حمل تر اخره پورې باید واخلي، هغه هم د ډاکټر په مشورې سره. شاید ډیرې میرمنو ته اوس دا په ذهن کې یو پوښتنه را پیدا شي د فولیک اسید له خوړو څخه ترلاسه کیږي یا نه یو ډول ګولۍ دي چې هغه د ډاکټر صاحبانو لخوا په معاینې سره ورته وړاندې کیږي یا ورکول کیږي او سپارښتنه کیږي؟ موږ دوه ډوله فولیک اسید لرو. په عموم کې چې یو ته طبیعي فولیک اسید ویل کیږي او بل یې ارټیفیشل یا مصنوعي فولیک اسید دی. طبیعي فولیک اسید خو معموله خبره ده په طبیعي شیانو کې موندل کیږي او مصنوعي فولیک اسید چې دی دا بیا د ګولیو په شکل یا د دوا په شکل استعمالیږي. نو مصنوعي فولیک اسید چې دی مونږ لکه مخکې یادوري وکړه دا میرمنو ته توصیه کیږي، خو د دې جذب بیخي زیات دی او دا ورته اړین دی. هغه بیا کوم ډول خوراکونه دي یا خواړه دي چې فولیک اسید لرونکي وي او میرمن دې ورڅخه استفاده زیاته وکړي؟ ډیرې امیدواره میرمن به وایي چې کوم ډول خواړه دي هغه فولیک اسید لرونکي وي تر څو ګولۍ که نه خورو خو هغه خواړه دي موږ وخورو تر څو د فولیک اسید خالیګاه مو راډکه کړې وي. حامله مور باید یوازې په خوړو باندې بسیانه ونه کړي، دوی د دې ترڅنګ باید فولیک اسید واخلي، مصنوعي فولیک اسید باید واخلي. هغه خواړه چې فولیک اسید لري هغه مونږ د شنو پاڼو لرونکي سبزي لکه پالک شول، کاهو شو، شلغم شول، د دې په پاڼو کې موندل کیږي، په نخود کې موندل کیږي، په لوبیا کې موندل کیږي، په ځیګر کې موندل کیږي، همدارنګه په هګۍ کې موندل کیږي. هغه پلی چې مغز لري مطلب چارمغزو کې موندل کیږي. په دې ټولو شیانو کې د فولیک اسید موجودیت شته او که دوی یې واخلي په منظم ډول سره نو د فولیک اسید له کمښت سره به نه وي مخ. که ځینې میرمنې د امیندوارۍ پر مهال باندې د فولیک اسید له کمښت سره مخ وي، څه فکر کوئ چې کومو ستونزو سره به دوی مخ شي؟ څه خطرات به ورته را پیدا شي؟ لکه مخکې مو چې یادوري وکړه د فولیک اسید کمښت په حامله میرمنو کې زیاتې ستونزې را پیدا کولی شي.
مثلا د مثال په ډول دوی ډیر ژر ستړي کیږي، دوی ته د زړه درزا یا ټکیکارډیا موږ ورته ویو هغه پیدا کیږي، او همدارنګه د حافظې اړوند ستونزې ورته پیدا کیږي، زړه بدوالی ورته پیدا کیږي، اسهال یا ډایریا چې موږ ورته وایو هغه ورته پیدا کیږي. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې د فولیک اسید د کمښت په بیس کې را پیدا کیدلی شي. دغه ستونزې د مور لپاره وي، آیا په ماشوم باندې هم څه اثر او اغېز درلودی شي؟ بالکل، لکه څنګه چې ماشوم د مور په ګېډه کې رالویږي، نو د فولیک اسید د کمښت سره چې کله حامله مور یا میندې مخامخ وي، ماشوم باندې زیات تاثیرات غورځوي. په هغې کې لومړی د دوی په عصبي کانال کې نقص پیدا کیږي. په عصبي کانال کې چې کله نقص پیدا شي، دلته دوه ډوله ناروغۍ پیدا کیږي چې یو ته یې سپاینه بایفیډه زموږ په طبي اصطلاح کې ویل کیږي، او اننسیفلي ورته ویل کیږي. د سپاینه بایفیډه اصلا کې د شوکینې خاغ یا د سپاینل کارډ بربند پاتې کیدل دي، یا د هغه کانال په صحیح معنا نه بندېدل. نو په دې وخت کې کله چې دغه کانال په صحیح معنا سره بند نشي، نو ماشوم فلج کیږي، د حرکاتو کمزوري ورته پیدا کیږي، او په بعضو مواردو کې حتی له تلپاتې معیوبیت سره مخامخ کیږي. او همدارنګه اننسیفلي چې مخکې یاده کړه، اننسیفلي د دماغو نه جوړېدل، یا که دماغ جوړیږي په ډېر کمه اندازه سره جوړیږي، نو دوی بیا د ژوند سره سازګار نه وي. دغه ماشوم چې پیدا کیږي یا به مړ پیدا کیږي، او که پیدا هم شي د یو څه وخت که ژوندی پیدا هم شي د یو څه وخت لپاره به ژوندی وي، نو واپس مړ کیږي. د فولیک اسید زیات استعمال یا د هغې زیات خوړل څه زیان لري؟ همدارنګه ډاکټر سره مشوره کول یا د ډاکټر صاحبانو د مشورې په مطابق د فولیک اسید استعمال څومره ګټور تمامیدی شي، او دا برخه څومره مهمه ده؟ مخکې له دې چې یوه مور د حمل پلان ولري، نو د ډاکټر سره مشوره یې ډیره اړینه ده، تر څو ډاکټر د فولیک اسید اړوند ټولې سپارښتنې ورته وکړي، او په دې مورد یې پوره پوه کړي چې په کومه طریقه سره باید فولیک اسید واخلي. او ډاکټر ته چې کله دوی ځي، دوی اړوند معاینات ورته کوي. که چیرته حامله مور د فولیک اسید له کمښت سره مخ وه، نو په خپله اندازې سره دوی ته هغه فولیک اسید توصیه کیږي، تر څو د حمل په جریان کې له فولیک اسید سره مخامخ نشي. د مور تغذیه د امیندوارۍ پر مهال آیا یوازې مسؤلیت پر خپله د مور کیدی شي، یا نه د کورنۍ نور غړي هغه چې دوی ورسره ژوند کوي په ګډه باندې د کورنۍ نور غړي هم مسؤلیت لري؟ خاوند، خواښې او همدارنګه لورګانې یا ځینې نور افراد چې په کور کې یو ځای دوی سره میشت وي. په دې برخه کې د فولیک اسید د حمل د یو حامله مور کله چې فولیک اسید له کمښت سره مخ شي د حمل په جریان کې، نو کورنۍ سپورټ یا حمایت ورته ډېر زیات ضروري دی. نه یوازې په ډاکټر باندې باید بسنه وشي، په دې برخه کې نورې برنامې، که هغه رسنیزې برنامې وي، که نورې برنامې وي، هغه هم ډېر رول لري چې په کورنۍ دې ته وهڅول شي چې له حامله مور سره په دې برخه کې پوره همکاري ولري، سپورټ ولري. ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. له تاسې مننه چې په خپرونه کې مره سره ګډون درلود. کور مودان خوشحاله اوسئ. عزتمن لیدونکو، له تاسې ټولو هم په مننې چې راسره وئ. تر دا مهال زموږ سهارنۍ 2 ساعته خپرونه مو د پیل نه تر پایه ولیده. باقي ما ته اجازت راکړئ تر بیا چې زه سول افغان شهید ستاسې درانه چوپړ تاثیر کړم. سبا د جمعې مبارکه ورځ ټولو ته د خوښیو ډکه جمعه غواړم. لوی الله مو مل شه. له لیدلو مو مننه.